په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. زه منوردین لکنوال ستاسو په خدمت کې یم. بې شرمه ناول یا لنډې کیسې چې نصرت ارمان لیکلي یو په زړه پورې کتاب دی او د مختلفو کیسو یو مجموعه ده چې تاسو کولی شئ ترې خوند واخلئ. دغه لنډې کیسې په مختلفو موضوعاتو باندې راخیستل شوي دي لکه ټولنیز ژوند، نفرت، روزمره ژوند بعضې فعالیتونه او یو اندازه بربنډه یا هم بې شرمه کیسې. البته باید ذکر وکړم چې بعضې کیسې تر یو حده پورې د چوکاټ څخه وتلي دي چې په هغه برخو کې به موږ هڅه وکړو چې هغه لیکنې یا لاینونه چې یو اندازه له حدودو وتلي دي موږ به یې د ویلو ډډه وکړو. نو پیل کوو په کتاب باندې. دا هم بې شرمه او دا هم لومړی څپرکی. بنجاره چې پایڅې بډ وهلې وې، په نریو پښو یې تیز مزل کوو، په تورو څپلیو یې سپیرو خاورو ټکي جوړ کړي وو. چارخانه واسکټ یې په تن و او یو جیب یې بنجاني دسمال ډډ کړی و. په غږونو یې ویستو یې ستونې ورغلي وو چې ماښام کېږي کور ته رسي. د ماشومانو مور به ورته تل په شان مالګینې اوبه د غرغړي لپاره ورکړي. بچي به ورته په پښو او ملا وګرځي او ده به د ټولې ورځې ستړي هېرې کړي. هلک چې د کلي مخ ته راووت، بنجاره مخکیني ځای کې نه و. هغه په ورختۍ سړک ته ځان ورسوه. ویې لید ډېر لرې شوی و. ورپسې منډه یې کړه، ستړی شو، ودرېد چې ساه یې سمه شوه نو ورغږ یې کړ: بنجاره ماما، بنجاره ماما. بنجاره له ګډ وډو فکرونو راووت چې کله به یې کور ته په رسېدو د بچیانو خوښي تصور کوله، کله به یې نن ورځ سترګو ته شوه چې ډېره سودا خرڅه شوې وه. موسکی به شو، په شاکړې دروند بکس به سپک ورښکاره شو او د ستړو پښو دمه به یې وشوه. شاته یې وکتل، هماغه هلک ولاړ و چې په وروستي کلي کې د ده له بکسه ګرد تاوېده. کله به یې یو شي ته لاس وروړو او کله بل، او دا چې ده پرې څو ځل غوسه وکړه نو په مړاو سترګو له بکسه لرې شو. بنجاره د بکس سر خلاص کړ، ویې خندل. آخر هم د روپیو غم دی وخوړ. هلک په ملا ورمات شو، سترګې بکس کې وګرځولې. په یوه ساه یې وویل: ژاوله او شپېلۍ. بنجاره له یو پلاستیک نه شپېلۍ او له بل نه ژاولې ورکړې او بیرته یې د بکس سر بند کړ. ماشوم موټي کې نیولی نوټ چې خور یې ورکړی و ورته ونیوه. بنجاره غونډ شوی نوټ خلاص کړ او د غوڅ شوي کونج په لیدو شین سترګې نجلۍ ور یاده شوه چې ده ته یې همدا دوه ګون نوټ د ژاولو اخیستو لپاره راویستی و. خو ده بیرته ورغورځولی و چې دا خو نه چلي. هغه شیبه دا پوهېده چې شین سترګې ناهیلې او له ځان نه زړه تورې کړه. خو په دې هم پوهېده چې د ده خړ مخ او ستړې ملا او پښې هېڅ څوک نه درک کوي. هلک شپېلۍ په شونډو کېښوده، دوه درې شپېلې پرې وکړل. بنجاره ماما جوړ دی. بنجاره سترګې ور واړولې، ورته موسکی شو. زړه یې ونه غوښتل چې ورته ووایي نوټ دی جوړ نه دی. د لومړۍ لنډې کیسې او لومړۍ برخې پای. د بې شرمه کتاب دومه برخه او دومه لنډه کیسه: مفت سموسې. کور ته رسېدو سره سم رایاد شول چې بیګ مې هغه موټر کې پرېښی چې زه پکې له جلال آباده راغلی وم. د سفر ستړي مې هېره شوه. بیګ کې مې له تذکرې او شهادتنامې سربیره د څو نومګړو کیسو او شعرونو کاغذونه هم پاتې وو. میرمن مې چې خبره شوه نو زما د راتګ خواخي ترې ووته. له غوسې نیوکې او لارښوونې شروع کړې. خو زه په همدې فکر وم چې اوس څنګه وکړم. یو ځل مې وویل چې بیرته پل محمود خان ته لاړ شم او د موټر لټه وکړم، خو دې کار ګټه نه لرله. په زړه کې خدای ته په دعا وشوم او هڅه مې شروع کړه چې ځان په دروغجنو خیالونو ډاډه کړم.
په همدې فکرونو خیالونو او اندېښنو کې ډوب وم چې موبایل مې وشرنګېد. غوسه راغله چې دې وخت کې چا زنګ راووهه. شمېره نااشنا وه چې اوکې مې کړه، د هماغه ډرایور غږ راغی: وروره بیګ درنه پاتې دی، ښه وه شمېره د تذکرې په شا لیکلې وه. باور مې نه کېده. ډرایور ویل اوس خو بیرته جلال آباد ته لاړم، خو سبا راګرځم، بیا درته زنګ وهم. ټوله ستړیا مې دمه شوه، نارامي مې وتښتېده. میرمن مې غېږ کې کلک ونیوله، له هغې سره ستړې مشي مې هم له خواشینۍ نه وکړي. سبا تر غرمې د موټروان زنګ ته انتظار وم، خو زنګ یې رانغی. نوي منفي فکرونه راته هغه وخت پیدا شو چې ما زنګ ورووهه او شمېره یې بنده وه. خو میرمن مې ډاډ راکړ چې په لاره به وي، انتن به کار نه ورکوي او د هغې خبره سمه وه. 3 بجې زنګ راغی، ویل یې زه پل چرخي ته راورسېدم، پل محمود خان ته راشه. ژر مې موزې په پښو او واورینه کورتۍ واغوسته، ټیکسي مې ونیو او پل محمود خان ته مې ځان ورساوه. واوره ښه په زور وریده. د سړک غاړې د غرفې مخ ته لویه چتري ولاړه وه. له مخکې پکې یو کس پټ و. زه هم دلته ور روان شوم چې څنګه ور ورسېدم او د ولاړ سړي را مخ شو نو هغه مې وپېژانده. شیرین ماما و. پوره تک کاله وروسته مې لیده. هغه د قصبې د عمومي سړک په غاړه د جوړ شوي بازار مشهور سموسو والا و. څو نور ورونو یې هم دا کار کوو، خو هغوی د ښار د ښوونځیو مخ ته درېدل. زه د هغه د سمبوسو په خوړلو هغه وخت روږدی شوم چې تازه را باندې د اوړي سره غرمه کې د عام د یخ شربت څښلو دروازې تړل شوې وي. هر ماسپښین بازازي جومات ته لمانځه ته له تګه مخکې به ما لومړی خېټې ته د عام یخ شربت کوزوه. د کراچۍ مخې ته به د پخې د ایښودو ځای نه و، ګیلاسونه تشېدل او ډکېدل. ما به هم ځان د خلکو منځ کې ورځای کړ. د عام شربت به مې په سر واړه او بیا به مې د شربت والا شاګرد ته ورغږ کړ چې پاتې لسګون راکوه، او هغه به هم بې له دې چې پوښتنه وکړي تا کله شلګون راکړی، لسګون راکړ. زما دا مزې پوره 2 میاشتې هره ورځ روانې وي. هم مې د عام شربت څخه او هم مې لسګون راخیسته. خو یو ورځ مې راته کاکا وویل چې نور د عام کراچۍ ته نږدې ورنشي. زه دې ته حیران وم چې هغه له کوم ځای نه په دې کیسه خبر شو. خو هغه پوه کړم چې د شربت والا شاګرد یې ښوونځي کې ټولګیوال تیر شوی. ته یې پیژندلې، خو زما په سترګو یې رسوا کړې او نیولی نه یې. بس نور د شربت کراچۍ ته زما تګ بند شو. خو په 2مه ورځ مې ماښام کې د شیرین ماما د سموسو کراچۍ ته مخه شوه. په ده به هم هماغسې بېروبارو لکه د عام د شربت په کراچۍ. خو له شیرین ماما سره مې دا ایمانداري کوله چې یو ماښام به مې د سموسو له خوړو وروسته ورته فقط همدومره ویل: شیرین ماما صحیح شو، او هغه به چې وویل صحیح شو نور به ترې روان شو. او بل ماښام به مې د سموسو له خوړو وروسته لاس ور اوږد کړ چې شیرین ماما پاتې لسګون راکوه. موږ کره به چې میلمنو کې زما همزولي څوک راغی نو هغه به مې هم ماښام کې د شیرین ماما مفته سموسې خوړلو ته وروسته. خو اوس مې چې شیرین ماما لیده، زه هغه پخوانی نه وم. د فکر، کارونو او هیلو له بدلون سره بیره مې د اړتیاو پوره کولو لارې هم بدلې شوې وي. شیرین ماما سره مې ستړې مشي وشوه. زه یې نه پیژندم. ویل یې څوک یې؟ ما ورته وویل ښه ده چې ومې نه پیژني، زه خو ستا غټ مجرم یم، بې شماره سموسې مې درنه بې پیسو خوړلي. په خندا شو. هغه چنجن غاښونه هم نه و پاتې، پروا نه کوي، دربخلي مې دي. ما ترې وپوښتل جلال آباد نه راغلی که روان یې؟ شیرین ماما لاس کې نیولی پلاستیک راوښوده، درملو ډک و. دا ډېر وخت شي له پښې په عذاب یم. دلته چا ډاکټر راښودلی و، ورته راغلی وم. بیرته ځم خو موټر نشته. 1-2 هغوی سره زه بیه کې جوړ نشوم. بیا یې په لاس ګړۍ ساعت ته وکتل. ناوخته شو، کور کې به راته په اندېښنه وي.
ما ډاډ ورکړ چې اندېښنه مه کوه، اول به موټر پیدا شي او که پیدا نه شو نو له ما سره به شپه وکړې، سهار به ځې. خو شیرین ماما وویل هر څنګه چې کېږي باید لاړ شي. زه او هغه په خبرو وو چې د ډرایور زنګ راغی، ویل یې چېرته یې؟ د سړک غاړې غرفه مې وروښوده، څو شېبې وروسته راورسېد. زه ورغلم، شیشه یې راته ښکته کړه، بیک یې راوسپاره، مننه مې ترې وکړه، ورته ومې ویل بېرته خو جلال آباد ته نه ځې؟ ویل یې سورلي نشته، شپه ترور کره کوم، سهار به بیا ځم. سپیشل هم نه ځې؟ په خندا شو ولې نه ځم، ښه په څو ځې؟ بس چې 2 زرګونه راکړې. ډېرې دي، ښه څو راکوې؟ 1800 دې شوې، راځه چې ته خوشحاله یې. ما بیگ شاته واچو، زه نه ځم. حیران شو، شیرین ماما مې په اشاره وروښوده، هغه ورسوه، خو په دې اړه ورته هېڅ مه وایه. نو څه ورته ووایم؟ پیسې مې پټې ورکړې. زه ورته وایم چې ته مې د ملګری جلال آباد ته تش روان یې، خپل موټر دې دی. ویل یې بس پوه شوم، ته ترې نور خلاص اوسه. شیرین ماما ته ورغلم، راځه دا زما ملګری جلال آباد ته ځي، تا به هم ورسوي. زما په خبره د شیرین ماما له مخه اندېښنه والوته، له خوښۍ سترګې وځلېدې، کلکه غاړه یې راکړه. یاره ژوندی خو اوسې نو. د 2مې برخې پای. 3مه برخه او 3مه کیسه. تشه پنجره. عبدل شنه وړه چانکه چې ځای ځای رنګ تللی و او پټ زنګ وخلي وه، مخ یې ترې ښکارېده راجیګه کړه. تشه وه، خو بیا یې هم د بې کونډې پیالې چې لاندې اړخه پرې د سور رنګ ټاپه وه د ډکولو هڅه وکړه. له څوخکې په شمار څو څاڅکي پیالې ته توی شول چې پیاله کې پات یو غوړپ یې په خوځښت راوست. چاینکې پسې په سیم نښتې سرپوښ ټالۍ وخوړې. پیاله یې په سر واړوله او بیا یې له چاینکې سره یو ځای لرګینې وړې تاخچه کې کېښوده. په شونډو له ژبې تېرولو وروسته یې د واسکټ ډډ جیب ته لاس ننویست، یو کپنسوار یې د شونډو لاندې کړل او بیا یې دوکان ته د راننوتو مچانو په سیل شو. عبدل د خپل عمر 20 کاله په همدې 2 متره دوکان کې تیر کړي و. دوکان یې د ښار لوی چوک ته نږدې یوه تنګه کوڅه کې و چې د مرغانو په کوڅې مشهوره وه. هره ورځ سلګونه خلک دې کوڅې ته راتلل، چا پنجرې اخیستې، چا د مرغانو دانه، چا مرغان او چا به بیا مرغان خرڅ ته راول. د دې کوڅې وړو پنجرو ته ورته دوکانونو کې رنګارنګ لوی واړه ښکاري او زرین مرغان پیدا کېدل، او د جمعې په ورځ به پکې د پښې د ایښودو ځای نه و. د عبدل د دوکان په لرګینه دروازه چې پلې کت کېده یوه وړه پنجره ځړېدلې وه چې زیړ او آبي رنګه وزر لرونکې مرغۍ پکې په ټوپونو وه او په ښایسته غږ چغېده. همدا څو ورځې وړاندې د عبدل دوکان کې هم لکه د نورو دوکانونو ډېرې له مرغانو ډکې او تشې پنجرې راځړېدلې وې، خو اوس یې دوکان تش شوی و او همدا وروستۍ پنجره او مرغۍ ورسره پاتې وه چې خرڅه شي. نور مال یې ځکه نه اخیسته چې غوښتل یې پاتې ورځې شپې کور کې په آرام او دمه تېرې کړي. نن چې جمعه او کوڅه کې ښه رش و، فقط څو کسان د مرغۍ د سیل او غږ اورېدو لپاره ودرېدل او د څو کسانو تشه بیه وکړه، خو خرڅه نه شوه. عبدل کوڅې ته سر اوږد کړ، دواړو خواو ته یې لنډ نظر وکړ. کوڅه له خلکو په خالي کېدو وه، د لمر سترګه سره بخنه شوه او په پریوتو وه. د هغې د مرغۍ غږ د نورو مرغانو له غږونو سره خوږ شور جوړ کړی و. راجیګ شو، نسوار یې تف کړل، جامې یې وڅنډلې، کور ته یې لاره ډیره وه، ځکه یې تل له ماښام کېدو مخکې دوکان تړه. تشه چاینکه او پیاله یې د دوکان د دیوال مخ ته کېښوده، پیسې یې خلاصې کړې وې او وړل یې د سماوار په شاګرد و. پنجره یې له دروازې راکوزه کړه، د دروازې پله یې را خلاصي او اوږد سیخ یې اوسپنیزو کړیو کې وروست او کلف یې ور واچاوه. پنجره یې لاستې ونیوه او په زنګېدلو قدمونو روان شو، لکه چې خرڅه شوې وه.
لکه چې خرڅ نه شوه د صمد غږ و چې د ګاونډ کې دکان و. عبدل ودرېد. د دې خوارې لکه چې نصیب بند دی. صمد په کړس وخندل. راځه چې پر ما یې خرڅه کړه، 1 زرګون به درکړم. ته خو هسې هم سبا بل سبا دکانداري پرېږدې. عبدل ته یې خبرې خوند ورنه کړ. د هغه د دکان مخ ته ځړېدلو پنجرو ته په کتو شو. په زر خو یې تشه پنجره نه درکوم. صمد بیا هماغسې وخندل. پنجرې هم ستا. عبدل لاس کې نیولې پنجرې ته سترګې واړولې. مرغۍ پکې ورخطا ټوپونه وهل. لکه خاوند ته چې وایي مه مې ورکوه. هغه پنجره په خاورینه ځمکه چې د مرغانو په مرداړۍ لړلې وه کېښوده. د پنجرې له دروازې مرغۍ پسې لاس ورننویست. صمد راجیګ شو. دا دی نصیب مې درته خلاص کړ. عبدل لاس کې نیولې مرغۍ ته په موسکیو سترګو کتل. صمد له جیب نه زرګون راوویست. ور وړاندې شو چې مرغۍ ترې راواخلي، خو ناڅاپه عبدل مرغۍ هوا ته خوشې کړه. زه ته هم له پاتې ژونده خوند واخله. مرغۍ کوڅه کې څو دورې وخوړې لکه نورو پنجرو کې بندو ته چې د خپلې ازادۍ زیری اوروي، او بیا بره والوته. صمد واضح سترګې عبدل ته واړولې. دا دې څه وکړل؟ ما درنه اخیسته که نه؟ عبدل د پښې په پنجه تشه پنجره ور ټیل وهله. دا یې هم ستا. پای. څلورمه کیسه، سپین سترګې. چې څنګه مې دروازه خلاصه کړه، حاجي مرداد راغاړې وت. هغه زما د پلار ترور زوی و. یو بل سپین ږیری هم ورسره و. راوی پیژنده چې باجای دی او همدلته ښار کې اوسي. حجره کې مې چې یوه دروازه یې انګړ او بله د کوټې مخ دهلیز ته وه کېنول، او کور ته لاړم چې د چایو ورته ووایم. میرمن مې پخلنځي کې د ماښامي لپاره په دیګ پخولو لګیا وه. ورته ومې ویل چې ژر چای تیار کړي. چې میلمانه مې ور وپېژندل نو په خندا شوه. ویلې زه پوه شوم چې څه ته راغلي. د حاجي مرداد ناڅاپي راتګ او د ښځې دې خبرې راته اندېښنه پیدا کړه چې څه کیسه ده. ورته مې ویل چې ما هم پوه کړه که نه. هغې وویل تېره میاشت چې زه او هسکه کلي ته د خرماب ترور د لمسي واده ته تللي وو، نو د مرداد ښځه ګرده له هسکې تاویده او څو ځل یې راته وویل چې دا لور به دې درنه زه خپل زوی ته کوم. د ښځې خبرې خوند رانه کړ، خو ځان مې په دې ډاډه کړ چې کیدای شي داسې نه وي. بیرته حجرې ته ورغلم. له حاجي مرداد نه مې د هغه د بچیانو او نورو کلیوالو حال احوال واخیست. باجای موبایل کې په ګوتو وهلو شو. مرداد په خندا راته وویل بیا ونه وایې، ګوره موږ خپل خپلوان نه هیرو، کومې د پوښتنه پیدا کړ. دا شکر چې سخي جان را سره و. باجای چې سخي جان نومېده د هغه د خبرې تایید وکړ چې ډېر ستړی شوي وو. ما ویل چې اوس ژر په اصلي خبره او د راتګ په هدف یې پوه شم. او مرداد چې څنګه وویل د مرګ او ژوند پته نه لګي. ما ویل چې دا د کشري زوی خوښي په خپل ژوند وګورم. زما یقین وشو چې د ښځې خبره مې رښتیا ده، خو ځان مې داسې وښوده چې پوه نه شم. ورته ومې ویل بس چې خوښي کوې موږ درنه هیر نه شو حاجي صاحب. هغه وخندل خوښي خو به زمونږ او ستاسې شریکه وي. مور یې راته ویل چې ټولو زامنو ته د ښځې تا کړي دي، د یو ته به یې زما په خوښه کوي. زه ورته مسکی شوم. دومره حق خو هغه هم در باندې لري. باجای موبایل جیب ته کړ. مرداد پخه وغځوله. د هماغې په خوله خو تا کره راغلی یم. ستا لور یې خوښه شوې. له دې خبرې سره چوپ شو. دواړه زما ځواب ته منتظر شو، خو زه هم غلی وم. هیڅ نه پوهېدم چې څه ورته ووایم او څنګه یې ورته ووایم. همدا وخت د حجرې دروازه را وټکېده. پوه شوم چې چای تیار شو. ورجیګ شوم. هسکه پتنوس په لاس ولاړه وه. ورته ومې ویل راځه پردي نه دي. هسکه راننوته. دواړو ته یې سلام وکړ. مرداد ورته په وازو سترګو له سره تر پښو په ځیر وکتل. ما پیالې ډکې کړې او بیا مې هسکې ته مخ کړ. حاجي صاحب ستا غوښتو ته راغلی، خپله ورسره خبرې وکړه. هسکې یوه شېبه مرداد ته ښکته پورته وکتل.
حاجي صاحب ځان ته مې غواړي؟ زه او مرداد د مرداد باچا په خندا شو. هغه اوتر شو. ځان ته دې نه غواړم بچی، زه دې زوی ته غواړم. خو زوی به دې راوستی وی که نه چې یو ځل خو ما لیدلی وی چې ژوند مې ورسره کېږي که نه. مرداد له چایو غوړپ وکړ، بیا یې باچا ته ورمخ کړ. سخي جانه ته یې ورته عکسونه وښایه چې ویې ګوري. سخي جان ژر موبایل کې د عکسونو پر اړولو شو، خو هسکي ورته وویل چې تیر شه ترې. مرداد له سره پګړۍ راکوزه کړه، په ویښتو سر یې لاس تیرولو سره وویل زوی مې شکر نه شل دی او نه کوم عیب لري. ما د مرداد تشه شوې پیاله بیا ډکه کړه. هو ما لیدلی په وجود خو روغ جوړ دی. هسکي وویل خو چې فکر یې جوړ دی او که نه. مرداد ته یې دې خبرې خوند ورنه کړ. نو ته څه وایې چې لیونی دی؟ زما زوی غوندې ځوان شکر دی دې ټول کلي کې نشته. هسکي ورته وموسل زما مطلب دا نه و حاجي صاحب، ښه رښتیا زوی دې څه کار کوي که درس وایي؟ مرداد په ځای رانیغ شو. هیڅ کار نه کوي، مکتب یې 12 پورې ویلی. هسکي ما ته راوکتل. نو بیکاره سړي سره کله ژوند کیږي؟ مرداد وخندل. ته لکه چې ما نه پیژنې، پلار ته دې پته ده زما دومره ځمکه ده چې د لمسیانو مې هم باسته. هسکه جګه شوه. هغه ستا ځمکه ده، زوی دې چې کله خپله څه پیدا کړل بیا ورته د ښځې غم کوه. مرداد او باچا یې ما ته حیران حیران کتل چې څنګه لور ته په داسې خبرو هیڅ نه وایم. هسکه لاړه. ما مرداد ته مخ کړ. دا دی حاجي صاحب، لور مې درته خپله خبره وکړه، ما نه خفه نه شئ، دا واک د هغې دی، خوښه یې نه ده. مرداد پګړۍ په سر کړه. لور دې ډېره سپین سترګې غټه کړې، پوه یې کړه ګنې په کور به درته زړه شي. ما ورته وخندل. په کور زړېدل یې له هغه چا سره له ژوند د ښه دي چې خوښ یې نه وي. دواړو پیالې ډکې پرېښودې او بې مخې ښې له حجرې ووتل. پای. کډه د باروا. پوره 3 میاشتې وروسته له کار نه کور ته په رخصتي راغلم. خو دمې ته لا نه وم ناست چې ښځې مې راباندې د مشري لور له بام نه د راغورځېدو او د هغې د پښې د ماتېدو زیری وکړ. د دې په اورېدو سره مې د ستړیا زور له ښځې په ښکنځلو وویست. مور او پلار مې راته څو ځلې له غوږه تېره کړه چې په دې کې د هغې هېڅ ملامتي نشته، خو ما ملامتي په هغې اچوله. د شپې مې هم سترګه د لور او 3 کلن زوی د ژړا له لاسه پټه نه کړه، او زه چې د سفر ستړی بې حوصلې کړی وم ټوله شپه ښځې ته وغورېدم او په خپل راتګ مې پښیماني وښوده. سهار مې ښه وګڼل چې بیرته د خپل کار ته لاړ شم، که نور څه نه وي خوب خو به مې آرام وي، او همداسې مې وکړل. دا ځل بېله دی چې د مخه ښې په وخت هغه په غېږ کې ونیسم، ډاډ ورکړم او ښکل یې کړم. یوازې مې له مور او پلار سره مخه ښه وکړه او له کوره ووتم. زه په یو ساختماني شرکت کې مزدور وم چې له تېر 1 کال راهیسې په سرحدي ولایت کې د څو سړکونو او د ښوونځیو په جوړولو لګیا و. په 2-3 میاشتې کې مې یو ځل کور ته د ګوتو په شمار ورځو او شپو رخصتي لرله، او دا لومړی ځل و چې بېله دې چې د رخصتي ورځې مې پوره شي بیرته کار ته لاړم. خو هلته له رسېدو سره سم راته په خپل کار پښیماني پیدا شو. د ښځې ډنډ سترګې مې سترګو ته ودرېدې. هغه شیبې چې ما ښکنځله او هغې هم نه مخ نه راړو، او ټوله شپه یې چې لور ته په ناسته تېر کړه او بیا یې ورته ویل چې غلی شه، پلار دې ستړی دی چې آرام وکړي. نه مې کار ته لاس ورتلو، نه ناستې خوند راکو، نه ملاستې او نه ولاړې. هره شیبه مې پښیماني زیاتېده. زنګ ورته ووهه، فکر مې نه کاوه چې ځواب به راکړي، خو ځواب یې راکړ. په ژړغوني غږ یې وویل په خیر ورسېدې؟ د غږ له اورېدو سره یې ما ته په ځان د لعنت ویلو احساس هم راوپاروه، او خپله پرېکړه مې ورته وویله چې بیرته درځم او ستا اوښکې په خندا بدلوم. د شرکت مدیر ته ورغلم چې کور ته د تګ اجازه راکړې. هغه وخندل. تا بله ورځ لاړ وې، پرون راغلې او نن بیرته ځې؟ په لنډه مې ورته کیسه بیان کړه. له اجازې سره یې د راتلونکې میاشتې نیمایي معاش هم راکړ.
په تور ماښام کې کور ته روان شو. په هډه کې له ډېر انتظار وروسته موټر راته پیدا شو. په لار مې ښځې زنګ راته ووهه، ورته مې ویل در روان شوی یم. نه یې منله، ویل یې هسې مې مه ځوروه. خو قانع مې کړه چې ټوکه نه کوم. غږ کې خوښي پیدا شوه. ښه زه به درته ویښه ناسته یم، خو پوه مې کړه چې ویښه مه کښېنه، زه سهار وختي لا در ورسم. ته د لولور سره موټر کې ښار ته راشه. حیرانه شوه، ښار ته څه شي ته درشم؟ اوس موټر کې نوره سورلۍ ناسته ده، خو چې څه مې درته وویل همداسې وکړه. ټلیفون مې پرې بند کړ او سترګې مې پټې کړې. چې د سهار رڼۍ خورېده جلال آباد ته ورسېدو. چوک تلاشي کې د شیدو او پراټو یو غټ دوکان ته ننوتم. سهارنۍ مې لا خلاصه کړې نه وه چې د اوښې زنګ مې راغی. خبر یې کړم چې ښار ته را نږدې یو او چرته درشو. د بنګړیوالانو د کوڅې سر مې ورته وښوده. د شیدو له دوکان نه د بنګړیوالانو کوڅې ته لاړم او انتظار شوم. 10 دقیقې انتظار به مې ویستی و چې بیا یې زنګ راغی. چرته یې؟ زه خو د بنګړیوالانو کوڅې سر ته ولاړ یم. ځای مې ور په ګوته کړ او چې ما هم خوا او شا وګرځو، په هغه مې سترګې ولګېدې چې زما ښځه ورپسې څو ځایه سورۍ چادري کې را روانه وه او زوی یې غېږ کې نیولی و. د هغې چاودو پښو ته په کتو شوم. له زړو پلاستیکي چپلکو چې خولې یې شکېدلې وې او تلي یې چت شوي وو ښکارېده او د هر قدم له نږدېدو سره یې زما سترګې جال کېدې. له هغې سره مې ستړي مشي وکړل. مننه مې ترې وکړه. ورته مې ویل ته خپل کار پسې لاړ شه. زوی مې غېږ کې واخیست، ښکل مې کړ. ښځې مې سر را نږدې کړ. کور ته ولې رانغلې او ښار ته دې څه شي ته راوغوښتم؟ ورته مې وخندل. راځه چې دا پوزیشن دې لږ بدل کړم. د بنګړیوالانو په کوڅه کې مې ورته حجاب، چرمي څپلۍ، سینډل، 2-3 جوړه جامې او نور شیان واخیستل او هغې بچیانو ته واخیستې او ترې ومې غوښتل چې چادري لري او حجاب واغوندي. خو وی نه منله. ویلې چې کور ته پکې لاړم نوره به یې نه اغوندم، خو دا څپلۍ به همدا اوس په پښو کړم ځکه چې یوه چپلکه مې نوره شکېږي. په یو هوټل کې د جوس له څښلو وروسته کور ته روان شو. خو کور ته یې څنګه له هغې سره یو ځای ننوتم د پلار سترګې مې ورانې شوې وې. ښکته پورته یې راته کتل. دا دې څه شروع کړي؟ تا خو ویل چې زه بېرته کار ته ځم او اوس بیا بې له دې چې زما خبرې واورې ویل یې کډه دې باره وه. 4مه برخه. رابشیم. موبایل یې په لړزه شو. جارو یې په ځمکه کېښوده. جیب ته یې لاس کړ. مات سکرین په جوړ شوي ګرد کې ناخوده چې چاته ور یاد شوی. د منلو بټن یې په غټه ګوته زور کړه او غوږ ته یې ونیو. د کشر ورور بشر غږ یې واورېد. لالا روبین له بامه غورځېدلی. د بشر له دې وینا پرته هم دی پوهېدی شو چې څه ټکه راغورځېدلې، ځکه د وړې روبین چغې هم راتلې. زه درځم. ژر پاڅېد. موبایل یې جیب ته کړ. جارو یې له هغه خاورو او خځلو سره پرېښوده چې پرې شړلې وه. منډه یې کړه. لویه شیشه یې کوټه کې په لوړ غږ سندره چالانه ده. سرې غالۍ خورې دي او لکه د بهار دوزخي هوا نه ده. بالغ تل وجود غټ ځوان تکیه وهلې او پښې یې اوږدې غځولي. مخ ته یې میسي جیک او ګیلاس کې د لیمو شربت ایښی دی. د هغه سترګې دروازې سره لنډ لوی سکرین ته دي چې هندي سندرې ته نیمه بربنډه مسته نجلۍ نڅا کوي. د بالغ کونج ته 3 موبایلونه د یو بل د پاسه پراته دي چې پر سر یې تر ټولو کوچنی ماډل دی. هغه وشرنګېد، راوایخیست، ورته په کتو سره یې موسکی شو. د ټلویزیون اواز یې کم کړ. سلام ښکلې. بیا د ښکلو خبرو ته غږ شو. سمه ده په څه چې د ګوتې خوده درته اخلم. د ماما د زوی په واده کې به د بې سیالي. زه اوس موټر کې درځم. هغه موبایل کې خود خپل ایستي واسکټ یې واغوست. د میز له سره یې د موټر کیلي راواخیسته او چې په دروازه وتو نو د مارکیټ صفاکار تراب په خړ مخ او سوي ساه د ده مخ ته راورسېد. ډېر پام یې ورته نه شو ځکه د ده تادي وه. د دروازې په بندولو شو. صاحب. تراب چوپ شو. څه دي؟
صاحب خور مې له بامه لوېدلې. ما ویل که لږې پیسې. صاحب یې په مطلب پوه شو. منشي نشته. د تراب لوېدلې زړه نور هم ولوېد. ډنډ سترګې ځمکې ته کړې. صاحب روانېده. هغه بیا په هیله مندي ور وکتل. صاحب تا سره هم نشته؟ د صاحب سترګې قهرجنې شوې. ما ته څوک انتظار دی. یو ځل مې درته وویل چې منشي ته صبر وکړه، را به شي. پای. د سپي له برکته حلیم له خپلې مېرمنې صبرو سره په یو لوی کور کې اوسېده. د دوی کور د ډېرو میوو باغ او د رنګارنګ ګلونو بڼ لره. د کور له 2 منزله تعمیر ګردو خواو ته د شنو بوټو او ګلانو ننداره کیدای شوه، او کله به چې د ماښام د سرخي په وخت د مرغانو شور او د باد له سا سره د بوټو او ګلونو نڅا شوه، نو فکر به دې کاوه چې په جنت کې یم. دا کور به میاشتې میاشتې بېشور و. حلیم به ټوله ورځ له یوې شلې سپۍ سره تېروله چې د باغ له ختیځ دیوال سره ورته کوټه جوړه شوې وه. بوټي به یې یو لیده، اخبار به یې مطالعه کوه، کله به یې د کور له 2 خدمتګارانو سره کیسې کولې. هغوی ته به یې کارونه سپارل، لارښوونې به یې ورته کولې، او په دې ډول یې د ژوند وروستۍ شپې ورځې تېرېدې. ځینې وختونه به د حلیم یو نیم پخوانی دوست سره له کورنۍ ورکر راتلو او دلته به یې څو ورځې تېرولې. خوا او شا ګاونډیانو ټول ورته احترام لره او حلیم اکا یې باله. د مړي ژوندي پر وخت به یې کور د کلي د خلکو خدمت کوي. ډیر کم خلک د هغه له ماضي خبرو په دې خو بیا هیڅ څوک هم نه پوهېدل چې حلیم اکا دومره شتمني له کومه کړې. حلیم له هر چا سره خوږې اړیکې لرلې، خو له مېرمنې سره یې اړیکه ترخه وه. که څه هم د ده په سر او ږیره کې تور ویښته نه و پاتې، خو لا هم د پیغلتوب ناز او ادا کوله. په ساعتونو به یې سینګار میز ته ناسته وه، خویندو او ورونو کره بتله، موسیقي به یې اورېده، او د کور له 2 چت نه به یې په مازدیګر کې د جنتي باغ او بڼ ننداره کوله. د حلیم په لیدو به یې تل تندی تروش نیوه. له هغه سره د ورانۍ لوی لامل یې شله سپۍ وه. په اوله ورځ چې د کور ته راغله، په کور کې د سپۍ له ساتلو سره یې مخالفت وکړ، خو حلیم یې خبره ونه منله. له هماغې وخته دوی له یو بله فاصله اخیسته، ځکه صبرو داسې فکر کاوه چې خاوند ته یې له دې نه سپۍ ډېره ګرانه ده. هیڅ نه پوهېده چې څنګه د حلیم له زړه نه دا سپۍ مینه وباسي. دا کار په نصیحت، په زاریو او په شخړو هم ونه شو. وروستیو 2 کارونو کې خو هغوی سره بیخي لرې شوي وو. سره له دې چې په یو کور کې اوسېدل، خو ډېر سره نه مخ کېدل. دواړو د یو بل کارونو کې لاسوهنه نه کوله، او داسې عادت شوي وو چې یو بل سره نه پیژني. خو کله به یې میلمانه راغلل، بیا یې ځانونه داسې ښودل چې ډېر خواږه دي. صبرو به ډېر کله ځان سره غورېده. سپۍ به یې کنځله، له نصیب او تقدیر نه به یې شکایت کوه، او خادمان به یې هم چې د سپي په خدمت لیدلي وو رټل او ښکنځل به یې. برعکس حلیم له خپلې مېرمنې کوم شکایت نه کوه. له هغې سره یې پوره خواخوږي لرله، ورته ګرانه وه، خو دا خبره یې هېڅ کله نه منله چې شله سپۍ له کوره وباسي. صبرو چې پوه شوه خبرې او ضد یې پر حلیم هېڅ اغېز نه کوي، نو کوټه یې ترې بېله کړه. بیا به یې سهارنۍ او غرمنۍ هم بېله کوله. د ماښام ډوډۍ به یې هم له خادمې غوښتل چې کوټې ته یې وروړي، او په دې ډول دوی دواړه په یو کور کې سره پردي شول. شلې تورې سپۍ دواړه وروستۍ پښې ځان پسې کشولې. زیړې طلایي سترګې به یې تل ډنډ وې، او څوک نه پوهېدل چې له کوم درده رنځي. د سپۍ ډېر خدمت له حلیم نه وروسته د کور خدمتګارې مشکڼې کاوه. دې به سپۍ ته خواړه ورکول، په ژمي کې به یې لمر ته راوسته، کوټنه به یې ورته جارو کوله، مرداري به یې له کوره لرې کوله. په اوړي کې به یې هره 2 ورځ سپۍ لمبوله، او همدې کارونو ورته د صبرو کرکه پاروله. خو هغې هم لکه د خپل بادار د غوړېدا پروا نه کوله، او په دې کارونو حلیم ته له سپۍ کمه ګرانه نه وه. د خادمې پلار مړ شوی و. 2 کشرې خویندې او یو ورور یې په کلي کې له مور سره اوسېدل، او د لږې ځمکې بزګري یې کوله. د کلي یو مهربانه سړی دلته رالیږلی و. لیک یې هم ورکړی و چې حلیم ته یې پکې لیکلي وو: دا غریب نجلۍ کار ته اړتیا لري، پر رښتونولي او وفادارۍ تل باوري اوسه، ویښه او کارخوښې ده،
تاسو به راضي ساتي او کور به مو پاک او منظم وي. هغه کس چې دا یې رالیږلی و د حلیم له پخوانیو دوستانو و. کله به چې حلیم په کور نه و نو صبرو به له دې خوارکۍ زور ویسته، له ویښتو به یې نیوله او ډوډۍ به یې هم نه ورکوله. چټي کارونه به یې ورسپارل چې سپی ته پاملرنې وخت په لاس ورنشي او ګوت څنډنې به یې هم ورته کوله. که حلیم ته د شکایت وکړ نو له کوره به یې وشړم. مشکڼې د دې لپاره له سپی سره خواخوږي نه لرله چې خپل بادر ته ګرانه شي، بلکې له لومړۍ ورځې پر هغې مهربانه وه. دا نه وه خبره چې د کور میرمن له سپی ډیره کرکه لري. له دې نه خو د کور خادم صفدر خبره کړه. صفدر د صبرو له لرې خپلوانو څخه و. د مشکڼې برعکس به ډیر کله د صبرو په خدمت کې و. عمر یې له 13 اوښتی و او اوږده تور ویښته یې پریښي وو چې پر ولیو به یې خواره وو. لومړی واده یې په 22 کلنۍ کې کړی و، خو د واده په 3مه میاشت یې میرمن مار چیچلې او مړه شوې وه. صفدر ډیر پوره وړی و، لاس یې تنګ و او بیا یې کور کلي پریښی او دلته راغلی و. دی هم پوره ایمانداره څوک و، یوازې له خپل کار سره یې کار لره. د سپی اړخ ته ډیر کم تلو. کله به چې د مشکڼې سره د خبرو موقع په لاس ورغل نو دواړو به یو بل ته د تیر ژوند کیسې کولې. په بڼ او باغ کې به یې کار کوو، کله یې هم هغې ته د هوس په سترګه نه کتل. که څه هم مشکڼه دنګه او غنمرنګه وه، ښکلې سترګې او څیره یې لرله، خو صفدر به ډیر د دې لپاره ورنه ورکتل چې د مړې میرمنې اروا یې ناارامه نه شي. خو کله کله به ترې هغې ته کتلو کې میرمن هېرېده. د بتل ویل چې له کار کولو او پیسو پوره کولو وروسته به بیرته کلي ته ځي، پورونه به خلاصوي او د میرمنې په قبر به د مرمرو ډبرې لګوي. خو کلونه کېدل چې د هغه دلته کار کاوه او پیسې نه پوره کېدې. مشکڼه به 2-3 میاشتو کې یو ځل کور ته تله او چې کله به لاړه نو د صفدر زړه به هم تنګېده. کار به خوند نه ورکوه او لوی جنتي کور به ورته تش ښکارېده. یوه ورځ چې مشکڼه کور ته په رخصت لاړه او حلیم د خپلې ځمکې لیدو ته روان شو چې له ښار نه 13 کیلومتره لرې و، نو په صبرو اختر شو. هغې له خدای نه همداسې موقع غوښته. کوتک په لاس د سپی کوټنې ته ورغله. هغې نیم ځان له دروازې راویستی او شلې پښې یې دننه وي. هماغسې په ډنډ سترګو کوم فکر کې ورکوه چې صبرو ورسېده. په دې دومره وخت کې چې سپی دلته اوسېده، صبرو د دې ځای ته نه و ورغلي. د هغې مخ له قهر سور او غوښتل یې چې د کلونو ډک زړه پرې تش کړي. د زړه له خلاصه یې کوتک جیګ کړ او سپی په ورمېږ ووهله. د هغې سوي چغې پورته شوې، سر یې ځوړند شو لکه د ورمېږ هډوکی چې مات شوی وي. صبرو 2-3 ګزاره په ملا هم ورکړل. د سپی چغې صفدر ته چې د بڼ بوټي قینچي کول ورسېدې. هغه رامنډې کړې چې وګوري څه شوي. څنګه چې د باغ نیمایي ته ورسېده نو صبرو یې ولیده چې کوتک په لاس روانه ده. دی ژر د یوې ونې شاته پټ شو او چې هغه لاړ نو سپی ته یې ځان ورسوه. مړاوې پرته وه لکه ځنکدن یې چې وي. په سختۍ یې ساه اخیسته او سر یې په ځمکه ایښی و. صفدر هېڅ نه پوهېده چې څه وکړي. د سپی پر دې بد حالت تیږه زړه هم وکېده. سترګې یې ډنډ شوې. یو ځل یې زړه کې وکړ چې په پټه لاړ شي او ډاکټر ورته راولي. خو همدا شېبه ورته صبرو راغږ کړ چې چېرته یې. سپی یې پرېښود او ژر یې ځان بڼ ته ورسوه. راغلم ترورې. ژر لاشه سموسې او چای راته تیار کړه. صبرو د ټولو را پیدا شویو ستونزو لامل سپی ګڼله. هغې داسې فکر کاوه که سپی مړه شي نو بیا به هېڅ ستونزه نه وي پاتې او هر څه به بیرته سم شي. خو وخت بله پرېکړه وکړه. ماښام چې حلیم کور ته راورسېد نو له دمې مخکې د سپی لیدو ته ورغی. اندېښنه ورسره وه چې چا به خواړه اوبه ورکړي وي که نه، ځکه مشکڼه هم په کور نه وه. څنګه چې له لرې د کوټنې مخ ته پرتې سپی باندې سترګې ولګېدې، زړه یې ولوېده. پوه شو چې ډېر بد څه شوي وو. ورمنډه یې کړه. سپی یې غېږ کې راواخیسته. سر یې هماغسې ځوړند و او وروستۍ ساګانې یې په سختۍ اخیستې. له طلایي سترګو یې اوښکې تللې او مړاوې وې. حلیم یې په سترګو کې ټوله کیسه ولوسته. سپی لکه چې د څښتن وروستی دیدن ته پاتې وه. څو چې ماسخوتن کېده هغې له هر څه سره خدای پاماني وکړه. حلیم هیڅ نه ویل، یوازې اوښکې تویولې او هغه خاطرې یو بل پسې ور یادېدې چې سپی ورته پرېښې وې. شپه
پرې ډیره سخته تیر شو او چې سهار شو نو په خپل لاس یې سپي ته هالته د قبر ویستل پیل کړل چې چرته مړه شوې وه. صفدر څو ځل هڅه وکړه چې بیلچه ترې واخلو، حلیم نه منله او ویل یې زه یې خپله ورته باسم. صبرو دا ګمان نه و کړی چې حلیم به داسې لیونتوب کوي. ورغله چې دې کار مخه یې ونیسي لکه چې د شلوټې نه په مرګ هم نه خلاصیږو. انسانانو ته قبرونه نه رسي او ته سپی راته کور کې ښخوي، پرېږده چې صفدر یې یوسي او چېرته لرې یې وغورځوي. خو حلیم په خپلو قهرېدلو او سرو سترګو پوهه کړ چې غلی شي. د سپی د مرګ په دوهمه ورځ مشکڼه هم بیرته کار ته راغله او له راتګ سره یې خبره شوه چې څه شوي. صفدر چې ورته کله د سپی د مرګ وویل له زړه یې پسې خواشیني شوه. خپل بادار یې ولیده چې سپی یې د کوټنې څنګ ته قبر جوړ کړی، شنه کیبل او څو بوټي پرې کرلي او ورته ناست دی. د دې لپاره چې هغه مهربانه سړی ته ډاډ ورکړي ورغله، ورسره کېناسته او په سړه غږ یې وویل هیڅ باور مې نشي چې هغه دې مړه شوې وي، زه هیڅ وخت د هغې په خدمت نه یم ستړی شوی. حلیم ورمخ کړ، سترګې یې سرې اوښتې او همدا شیبه هم ډنډ وې. هو هغه نوره نشته، خو خواږه یادونه به یې تل را سره وي. زه له تا مننه کوم چې تل دې د زړه له اخلاصه د هغې خدمت کوو. زه پوهیږم چې تاسو ټولو سره به دا پوښتنه وي چې سپی ولې پر ما دومره ګرانه وه چې پر ما یې هم له ځانه لرې کېدل نه غواړم. بیا چوپ شو، قبر ته یې سترګې واړولې. زما له کوچنیوالي سپیانو سره مینه وه، کوکري به مې ساتل، که څه هم پلار او ورونو به راته قهرېدل او نه یې غوښتل چې زه دې وخت له سپیانو سره تیر کړم. ښوونځي ته به یې لېږلم، خو زما بل شوق نه و. ټوله ورځ به د کلي مخ او پټیو کې یا له سپیانو سره ګرځېدم او یا به سپیانو پسې ګرځېدم. پلار مې د خدای وبخي زه ورته ډېر ګران وم، خو د دې شوق له وجې څو ځلې ووهله او مینه یې راسره د وخت په تېرېدو بیخي کمه شوه، ځکه پوه شو چې زه له خپل شوقه نه اوړم. د پلار له مرګه وروسته مې ورونو سره ګزاره سخته وه، غورېدل به راته، ویل به یې ته بېکاره یې، په تیاره یې خوري. زه ښار ته راغلم، غوښتل مې کار وکړم، پیسې وګټم او واده وکړم، خو ښار کې مې یوه دوه نه شوه. کله کله خو به وږی هم پاتې کېدم، خو وخت وخت نه درېده. کلونه یو بل پسې اوښتل. یوه ورځ مې د ښار په یو لوی چوک کې یو سپی ولیده چې دواړه پښې یې ځان پسې کشولې او کړونجېده، لکه چې تازه د کوم موټر د ټیر لاندې شوی وه. هغه بلار به هم وه. مخکې له دې نه چې د بل موټر د ټیر لاندې شي ما ورسره مرسته وکړه. اول مې زړه و چې هملته یو غاړې ته پرېږدم، خو وجدان مې اجازه را نه کړه او له سپیانو سره مړه مینه مې هم بیرته را ژوندی شوه. داسې فکر مې وکړ چې ضرور به د یو ښه سپي مور شي. له ځانه سره مې هغه سرای ته یوړه چې زه پکې له نورو کارګرو سره اوسېدم. هغوی ټولو راپورې خندل چې حلیمه ته خو خپله خېټه نشي ساتلی، نو دې خوارې ته به څه ورکوي. ما هیڅ نه ویل. د یو ملګري د درد له شربته مې لږ سپي ته ورکړ او نور ویده شوم. خدای کول چې په څو ورځو کې سپی روغه شوه، خو وروستیو په خو یې کار نه کوه، په سختۍ به یې ځان پسې کشولي. کله چې لنګه شوه نو 3 مړه او 2 ژوندي بچیان ترې وشول. اوس نو ماته له ځان سره د هغوی ساتل هم برا پر غاړه وو. کوکري له اصیل ذات نه ښکارېدل او زما ګمان ځکه ناسم نه و چې میاشت وروسته له یو بل ښار نه راغلي سوداګر رانه دواړه په دومره پیسو واخیستل چې ما خوب کې هم نه وي لیدلی. سپی بچیانو پسې خفه وه، خو زه پیسو ته خوشحاله وم. په پیسو مې له هر څه مخکې د کور لپاره ځمکه واخیسته چې کور جوړ کړم او بیا واده وکړم، ځکه چې ځواني مې په تېرېدو وه. د کور په جوړولو مې شروع کړه. غوښتل مې اول څا وباسم، ځکه خوا او شا هېڅ کور څا نه لرله. ما خپله هم کار کوو او 2 مې کارګر نیولي وو. کله چې مو څا 20-25 متر ووهله نو خدای زه له یوې ډېرې عجیبې شیبې سره مخ کړم. زما ویده نصیب راویښ شو او نور نو زه یو غریب او بې سرنوشته څوک نه وم. هلته د سرو ډېرې سکې راووتې او بیا زه د دې ټولو شتو خاوند شوم چې ته یې اوس ګورې او څه دې نه دي لیدلي. ما هیڅ شک نه کړی او نه یې کوم چې دا هر څه د سپی له برکته وشول. له واده نه څو میاشتې وروسته ما ته ډاکټرانو وویل چې ښځه دې شنډه ده او د اولادونو لپاره بله ښځه وکړه، خو ما داسې ونه کړل.
ګنې یو شتمن ته د ښځې کول څه سخت دي، خو صبرو د دې پر ځای چې زما دا ښېګڼه په سترګو کې ونیسي، له ما سره یې د سپي په سر نندارې او شخړې شروع کړې او ویل یې چې ژر دا مردار مخې سپی له کوره وباسه. خو کله چې پوه شوه خبره یې نه منم، نو له موږ دواړو سره یې دښمني شروع کړه او هیڅکله یې هم ونه غوښتل پوه شي چې سپی ما ته ولې دومره ګرانه وه. شک نشته چې سپی داسې ناڅاپي هیڅ بې هیڅه نه ده مړه شوي. یو لامل ضرور شته چې زه ترې نه یم خبر، او که خبر هم شم نو څه به وکړم، دا خو بیرته نه راځي. هغه قبر ته ګوته ونیوه، د مشکڼې له سترګو د سپی کیسې اوښکې بهولې او سلګیو نیولې وه. حلیم یې په سر لاس کېښوده. دمه جوړه کړه بچی او بیا لاړه شه غومبر پسې چې کار ورسره لرم. غومبر هغه وکیل و چې حلیم ورسره د ټولې شتمنۍ اسناد ایښي وو. مشکڼې د ټیکري په پیڅکه اوښکې وچې کړې، لاړې تېرې کړې او جګه شوه. زه ستړی نه یم. او بیا غومبر پسې روانه شوه چې کور یې له دې ځایه د پښو په مزل 10 کیلومتره لرې و. ماښام تیاره مشکڼه له غومبر سره د هغه په گاډي کې راغله. حلیم غوښتل هغه ته خپل وصیت ورکړي او ترې هیله وکړي چې له مرګ وروسته یې باید هماغه څه ترسره شي چې لیکلي دي. حلیم د کور دواړو خادمانو ته 100 زره افغانۍ صدقه، څه پیسې هم د سپي او څه هم مقبرې ته، او نور ټول شتمنۍ د میرمنې په نوم کړه. وکیل ترې په کاغذ له ګوتې لګولو وروسته اجازه وغوښته، خو حلیم پرې زورور شو او هغه یې ډوډۍ ته ایسار کړ. د ډوډۍ له خوړلو وروسته وکیل مخه ښه واخیسته او بیا ټول خپلو کوټو ته لاړل چې ویده شي. خو د حلیم سترګې نه پټې دي، زړه یې بې درکه تنګ و او ډک و. څو ځل یې هڅه وکړه چې بې ځایه فکرونه وشړي، خو نه کېده. بیا یې وغوښتل چې بهر وځي، بڼ کې وګرځي، یا هم د سپي د قبر ترڅنګ لاړ شي. په کرار راووت. لوی دهلیز یې تیاره او خاموشه و. د صبرو د کوټې ګروپ روښانه و، ویښه وه او په دې تشویش کې وه چې خاوند به یې له وکیل سره څه خبرې کړې وي. ضرور به یې د وصیت په اړه څه ویلي وي. آیا له دې خو به یې غچ نه وي اخیستی؟ د مشکڼې خو ځکه سترګې نه پټېدې چې د سپی کیسه یې په ذهن خوره وه او هغه یې کلکه سترګو ته ولاړه وه. خوشحاله په دې وه چې تل پرې مهربانه او خدمت یې کړی و. او د صفدر له سترګو د خوب وړی و چې بیا یې د سپي وروستیو چغو په غوږو کې انګیزې کولې. او هغه شیبه ور یاده شوه چې صبرو کوتک په لاس را روانه وه. حلیم څه شیبه په بڼ کې وګرځېد. ستورو ناوې سپوږمۍ ته نڅل او اسمان په خپل سوچه رنګ راښکاره شوی و. د ګلاب او رامبیل ګلونه غوړېدلي وو او په ټول کور کې د راد کرانې شپنۍ ګل خوشبو خوره وه. اوږدې ساګانې یې واخیستې، خو په څو شیبو کې نارامي هغه بیا د طبیعت له سیل او خوند نه خلاص کړ. قدمونه یې د سپي قبر ته ورسوه. هلته کېناست، ډېر وخت ناست و، خاموشه و. کله کله به د یو نیم کوڅه ډب سپي غپلو چوپتیا ماته کړه او حلیم به لکه د لیوني اخوا او دېخوا کتل شروع کړل. سهار د مشکڼې چغو صبرو او صفدر راپاڅول او کله چې د هغوی ځانونه د چغو ځای ته ورسول، ویریدل چې مشکڼه بېهوشه ده او حلیم هم پر پړ مخ د سپي پر قبر بېسا پروت دی. مشکڼې چې سترګې وغړولې، صفدر یې څنګ ته ناست و، ژړل یې. مشکڼې ته یې دستي ور یاد شول چې څه شوي. بیرته یې سترګې پټې کړې. صفدر په لومړي ځل د هغې لاس په لاس کې ونیو. هغه مهربانه سړی هم له موږه لاړ. مشکڼې بیرته سترګې خلاصې کړې او هېڅ یې هم نه ویل. صفدر ترې وپوښتل که ښه یې نو جګه شه چې جنازې د مراسمو تیاری به ونیسو. مشکڼې د هغې لاس زور کړ. زه ښه یم، موږ ته ډېر کارونه او راپر غاړه دي. د حلیم د جنازې فاتحې او خیرات ستړی او غم 15 ورځې دوام وکړ. کله چې مشکڼه او صفدر له کارونو اوزګار شول، نو د ناستې وخت یې پیدا کړ. دواړو د حلیم د مهربانۍ کیسې وکړې. مشکڼې صفدر ته هغه کیسه هم وکړه چې بادر یې ورته له مرګ یوه ورځ مخکې کړې وه. دا کیسه صفدر ته ډېره په زړه پورې او له تعجب ډکه وه. اوس نو هیڅ شک نه و پاتې چې بادر یې د سپی پسې زړه اچولی او د هماغې غم وواژه. دا چې سپی څنګه مړه شوه، صفدر مشکڼې ته د سترګو لیدلی حال تیر کړ. مشکڼې تر دې دمه داسې ګڼله چې د سپی په وژلو کې به د صفدر لاس هم وي. خو اوس پوه شوې وه چې د دې شک بې ځایه و او هغه سپین زړی انسان دروغجن نه دی. تر ډېره د یو ګڼ بوټي لاندې ناست و. هغه وخت چې د ماښام تیاره خوره شوه، مشکڼې ورته وویل زه غواړم نور کور ته لاړه شم، ځکه چې دلته پاتې کېدل مې ځوروي او د زړه تنګۍ احساس کوم. مور مې هم ناروغه ده.
صفدر هم د هغې له تلو نه وروسته دلته پاتې کېدل نه غوښتل. زړه یې غټ کړ او له مشکڼې سره یې د زړه خبره شریک کړه. ترې ویې غوښتل چې د ژوند ملګري شي او پاتې ژوند سره په شریکه تیر کړي. مشکڼې سترګې ټیټې کړې. چوپتیا شوه. صفدر یې لاس ونیو. زه به تل ستا د خوښۍ لپاره هڅې کوم. مشکڼې سر ورپورته کړ. له څو شېبو سترګو جنګولو وروسته هغه ته ورغاړې وته. صبرو ته چې په 5مه ورځ وکیل د حلیم وصیت پاڼه ورکړ نو باور یې نشو کولی چې خاوند یې د شتمنۍ زیاته برخه د هغې په نوم کړې. خپلې ټولې بدې ور یادې شوې چې له مهربان حلیم سره یې کړې وې. د وکیل له تلو وروسته په یو نامعلوم فکر کې ورکه شوه. هره خوا یې چې سترګې اړولې شله سپی ور یادېده. د هغې له درد غپل یې اورېدل. کوم څه چې شوي وو د هغې د هیلو خلاف وو، ځکه د یوازې د سپي مرګ غوښته. له دې نه و خبر چې د سپي د غم له وجې به حلیم هم دا نړۍ پرېږدي او دا چې اوس د حلیم له مرګه هم 5 ورځې تېرې وې بیخي د نه منلو وه. خو د تقدیر او د وخت جبر همداسې څه کوي چې بنده یې نه غواړي. دا پوښتنه څه شی حلیم ته سپی دومره ګرانه کړې وه هم ناهیلی پاتې وه چې د صبرو ځورېدل یې زیات کړي وو. د هغې زړه ته بیا له حلیم نه ګیله راغله چې یو ځل خو به د له سپي سره د مینې له رازه خبره کړې وی. دا رښتیا هم ډېره عجیبه او له حقیقت نه لرې خبره وه چې یو لوی شتمن د شلې سپی د مرګ له غمه مړ شي. یوه شېبه هندارې ته ودرېده. له ځانه په دې راغلل. خپلو لاسونو ته یې وکتل چې یوې بېوزلې سپی د مرګ لامل شوي وو. باید غوڅ شوي وی چې د کړي ګناه سمه کفاره یاده شوې وی. اوس هغې ته ځان یوازې د سپی قاتله نه ښکارېده. د حلیم د مرګ ملامتي هم په ځان اچولې ده. دې هر څه له څو ورځو د هغې خوبونه تښتولي وو. سره له دې چې هغې ته د حلیم ټوله شتمني پاتې شوې وه خو سکون یې ورک کړی و. په کوټه کې یو خوا بل خوا تله لکه ځمکه چې اور شوي وي. په ځای نه درېده. هڅه یې کوله چې سپی له ذهنه وباسي خو دې کار امکان نه لره. دروازه راوټکېده. په غوسه یې خلاصه کړه. صفدر مخامې راوړې وه. نه یې خورم. په درز یې بیرته دروازه بنده کړه. صبرو داسې ګڼله چې لیونی شوي یا هم لیونتوب ته نږدې شوي. همدا وخت یو بل فکر ور پیدا شو. مشکڼه ور یاده شو چې حلیم ته ډېره ګرانه وه. شاید له سپي سره د هغې د مینې په راز خبره وي. ژر یې غاړه کې پروت ټیکری په سر سم کړ او له کوټې راووته. مشکڼې و مشکڼې. مشکڼه ژر په زینه راجګه شوه. راغلم میرمنې. مشکڼه نه پوهېده چې د کور د میرمنې به ورسره څه کار وي. له لاس نه یې راونیوه. راځه. کوټې ته یې یوړه. بیا یې مقدس کتاب راواخیست. په دې لاس کېږده. مشکڼه په داسې حال کې چې ریګ نیولې وه د کتاب له ښکلو وروسته یې پرې لاس کېښوده. صبرو ژړغونې غږ شوه. تا او دا قرآن چې له سپي سره د حلیم د مینې راز راته ووایه. مشکڼې هم انکار ونه کړ. هغې ته یې ټوله کیسه وکړه. د صبرو د کیسې تر پایه اوښکې بهېدې او شونډې یې چیچلې. کله چې مشکڼې کیسه خلاصه کړه نو درنه خاموشي شوه. ناڅاپي صبرو په زنګون ایښي سر راجګ کړ. غومبر پسې لاړه شه. په دې توره شپه. هو همدا اوس که ډارېږي صفدر هم در سره کړه. صبرو د هغې له تلو وروسته خپله د خاطراتو کتابچه راواخیسته. هغه چې له ګیلو او شکایتونو ډکه وه. یوه تشه پاڼه کې یې ولیکل. زه ډېره نارامه یم او د دې لپاره چې خپله اروا له اوسني عذاب نه خلاصه کړم باید خپلې کړې ګناه کفاره ادا کړم. له خدای نه مې هیله شته چې دا کفاره به قبوله کړي. له حلیم نه راپاتې شوي ټوله شتمنۍ د سپیانو په نوم کوم. صفدر او مشکڼه دي په شریکه د ښار هغه سپي چې بې خاونده وږي او معذوره دي همدې کور ته راولي او ښه ساتنه دې ترې وکړي. کله چې مړه شوم د حلیم او د سپی تر قبرونو څنګ دي ما هم خښه کړي او زموږ درې واړو قبرونه یو شان جوړ کړي. بیا انتظار شو چې غومبر راورسي. ساعتونه وروسته د کور لویه دروازه را خلاصه شوه. صبرو داسې ګڼله چې په کاغذ د وکیل له لاسلیک سره به د آرام ساه واخلي او که بیا یې هم نارامي نه وه ختمه شوې نو د ځان وژلو پرېکړه یې کوله. کاغذ په لاس کې ورمنډه کړه. د زینې نیمایي ته رسېدلې نه وه چې پښه یې تاوه شوه او چغې په بند دهلیز کې انګازه وکړه. کله چې غومبر مشکڼه او صفدر راورسېدل نو له حیرانۍ درې واړه یو بل ته کتل شروع کړل چې دا څه شوي. د صبرو سر لګېدلی و او د زینې سپینې ډبرې سرې اوښتې وې. بې حاله پرته وه. وکیل کېناست. د هغې د لاس رګونه یې ولیدل. صفدر او مشکڼې ته یې مخ کړ په خواشینۍ سره چې مړه شوي. بیا یې هغه کاغذ چې څه برخه یې په وینه شوې وه راواخیست. لوستو ته یې عینکې په سترګو کړې. ښه زه یې د همدې لپاره په توره شپه راوغوښتم. لاسلیک یې پرې وکړ او مشکڼې ته یې ورکړ. هیله ده چې تاسې دواړه یې هیله پوره کړئ.
یوه میاشت وروسته د سفتار او مشکڼې په واده کې لږو انسانانو او ډیرو سپیانو خوندور خواړه وخوړل او د کور په دروازه یا داړه یا لوحه وځړول شوه. د سپیانو کور ته ښه راغلاست. پای. دوستانو له دغې وروسته کومه کیسه چې د مشاعرې په عنوان ده چې چندان خاص مطلب یا هدف نه لري نو ترې تیریږو. خدای دې نه بخي. د کلا د لوړ برج لاندې دوه ماشومان خاورو کې په لوبو لګیا وو. د یو چې ګریوان تر لمن شي کېدلی وو لرې یې ډله خلکو ته پام شو چې د سر کلي خوا ته روان وو. څو شېبې هماغه خلکو ته له کتو وروسته خپل ملګري ته غږ کړ: میرګله دا خلک چېرته روان دي؟ د میرګل چې مخ او ببر سر خاورو سپېره کړی و خلکو ته له کتو وروسته یې وویل لکه چې سدوزي ماما مړ شوی او دا خلک یې جنازې ته روان دي. ګریوان شکېدلی ورنږدې شو: ته له کوم ځای نه دا خبره کوې؟ سهار مې پلار ویل چې سدوزي ماما ډېر سخت ناروغ دی او زه یې پوښتنې ته هم نه یم تللی. ګریوان شکېدلي په اوږه لاس ور واچو: که سدوزي ماما مړ شوی وي نو بیا خو به سکات هم ویشي. میرګل له دې خبرې سره منډه کړه: راځه نو ځانونه ور ورسوو. هغوی د شنو پټیو منځ کې تیر شوي لار باندې سر کلي ته منډه کړه. خو تر لږ ځایه تللی نه و چې میرګل وغورځېده. ګریوان شکېدلی ورته ودرېد خو نه شوې. میرګل خپله په خاورو ککړ پښه کلکه نیولې وه او درد یې سپور مخ غونجې کړی و. د غټې ګوتې نوکې تیږې سره لګېدلې وه او کڼ وینه ترې راوته. ګریوان شکېدلي ورته کېناسه: ځه کور ته لاړ شه. میرګل له جیب نه دسمال راویست، ګوته یې پرې وتړله: تلی نه شم. ګریوان شکېدلي ودرېد: ښه نو ژر کوه چې سقاط رانه تېر نه شي. د سر کلي مخ ته لویه هدیره کې ډیر خلک راټول شوي وو. څه خلک د تازه ویستل شوي قبر تر څنګ د خاورو ډیرۍ باندې ناست دي او څه د نورو قبرونو څنګ ته د جنازې کټ ایښودل شوی. ملا تقریر کوي او خلکو ته وایي چې زمونږ ټولو ځای همدا دی، یو ورځ به مونږ هم دغه زندان ته ځو. خو د میرګل او ملګري دې خبرو ته پام نه دی. هغوی یو خوا بل خوا سترګې اړوي چې څوک به سکات ویشي. همدا وخت د سدوزي ماما منځنی زوی چې سترګې سرې اوښتې او لا هم ژړغونی دی پاڅېږي او په څادر کې غوټه کړې پیسې راوباسي چې په خلکو یې وویشي. میرګل ځان د لویو څنګ ته ورسوي او په یوه ډبره کښېني چې غټ ښکاره شي. ملګري هم د هغه په رقم سر جګ کوي څوک پرې د ماشوم ګمان ونه کړي. د سدوزي ماما زوی را رسي. څنګه چې میرګل لاس ور اوږدوي همدا وخت پرې یو بل کس غراغه کوي: خانجانه ماشومانو ته یې مه ورکوه. او له دې غږ سره د میرګل او ملګري هیلې خاورې کېږي. ملا تقریر خلاصوي او دعا ته لاسونه پورته کوي: خدای دې جنتي کړي، خدای دې هغه ټول ګناهونه وبخي. میرګل په ډډ ستوني او ډنډ سترګو د خلکو له امین سره یو ځای وایي: خدای دې نه بخي. پای. مور مې سمه ښځه نه ده. اول مې داسې وګڼله چې مور مې را ژوندی شوي، خو ژر پوه شوم چې د هغې یوازې څیره زما مور ته ورته ده. په زوره هیر کړی درد مې بیا راتازه شو. د ځمکې پر مخ مې در هر چا ډېره کرکه له مور نه لرله او دا کرکه په اول ځل زما د پلار له مرګه څو میاشتې وروسته هغه وخت وزږېده چې زموږ کور ته یو ناپېژانده سړی راغی. مور مې زما ماما یاد کړ. بیا زه په خپلو لوبو شوم، خو چې څو شېبې وروسته کوټې ته ورننوتم نو ماما مې تخت له مور سره غیږ په غیږ پروت و او دواړو غبرګ خندل. هغوی چې ما ته راپام شو نو ورخطا او ژر راکېناستل. د مور سترګې مې مړاوې شوې. بیا راغله، زه یې په سر ښکل کړم. موږ سره لوبه کوله. ماما د ویستي واسکټ له جیب نه ماته سلګون راکړ چې لاړ شم او ځان ته د خوراک او لوبو شیان واخلم. زه چې څنګه له کوټې راووتم نو هغوی بیا لوبه شروع کړه او ما ته دا پوښتنه پیدا شوه چې ولې زه د بهر راویستو پر ځای له ځان سره لوبه کې ورګډ نه کړم. همدلته مې له مور نه کرکه پیدا شو او داسې شک راته پیدا شو چې مور مې سمه ښځه نه ده. په وجود مې د جوش څپه کېناسته. سلګون مې ټوټه کې وپیچه او خیال کې مې کتل چې د ماما په مرۍ لاسونه زور کړم. له دې وروسته مې د ماما راتګ زیات شو. په بنده کوټه کې د هغوی د لوبې په اړه فکر له ما د نورو ټولو لوبو فکر پاتې کړ. کله به مې له ځان نه کرکه وشوه چې د مور په اړه راته غلط فکر پیدا شوی او کله به مې له مور نه کرکه وشوه چې له ما یې حقیقت پټ کړی او هغوی رښتیا لوبه کولی نو ولې یې زما مخ ته نه کوله. دا څنګه لوبه وه؟ دې پوښتنې ته ځواب نه لرلو زما درد او له مور نه کرکه زیاتوله.
کله چې ښوونځي کې د داخلي خبره شو نو ما هغه ښوونځي خوښ کړ چې زموږ له کوره ډیر لري و. مور مې راته ویل چې هلته تګ راتګ به درته سخت وي ځکه چې موږ موټر هم نه لرو. ما ورته ویل چې هغه ښوونځی لیلیه لري. د مور مې باور نه کېده. ته غواړې لیلیه کې واوسې؟ هو، هلته به ډیر ملګري ولرم. په ښوونځي او لیلیه کې راته لومړۍ ورځې او شپې سختې وي، خو بیا عادت شوم. له هغه درد نه دلته خلاصوم چې هر ځل مې د مور او ماما لوبې راکوم. د جمعې په ورځ به د زده کوونکو لیدو ته والدین او خپلوان راتلل او ځینې به یې کور ته تلل. په دوهمه جمعه مې مور دیدن ته راغله، خو ما ورسره د لیدو نه لیدل ښه وګڼل او بیا د هغې د مرګ تر ورځې زما د هغې لیدل ونه شو. د مرګ خبرې هم په داسې وخت کې د پوهنځي د اړیکو مسؤل راکړ چې خاورو ته سپارل شوی وه. هغه ته زما د مور کوم خپلوان ویلي وو، خو که دغه خبر په وخت هم راغلی وای نو کېدای شي چې زه یې لیدو او جنازې ته نه وای ورغلی، ځکه د چا لیدل چې په ژوند ونه غواړي په مرګ به هم نه غواړو. دغه وخت ما د یو خیري بنسټ په مرسته ښوونځی خلاص کړو او د طب په برخه کې به زده کړه لګیا وم. څو کاله وروسته زه ډاکټر شوی هم وم او اوس مې د یو سرحدي ښار په روغتون کې دنده وه. زما مور ته د ورته څېرې لیدو یو ځل بیا د ماضي ترخه کیسه کې ډوب کړی وم چې د نجلۍ په غږ حال ته راغلم. ته خپله ډاکټر بڼ یې؟ زه د هغې څېرې ته په کتو شوم. هو مهرباني، څه خدمت مو وکړم؟ لاسي بکس یې په ګوتو وهله شو. تاسې ته مې یو لیک راوړی، په ډېرې سختۍ مې پیدا کړی. په زاړه پاکټ کې بند لیک یې په میز راکېښود. زما د اندېښنې حس راوپارېده. ما څوک لرل؟ تر اوسه مې له چا سره د لیک کیسه نه لرله. ته ډاډه یې چې تا ماته لیکل شوی؟ مسکی او په زنګونو راتکې شو. مور مې تاسې ته له مرګه مخکې لیکلی. نه پوهېږم چې تاسې له کومه پېژنئ، خو له ما یې ژمنه اخیستې وه چې بې له لوستو به یې درته رسوم. ژر مې لیک خلاص کړ او په لوستو یې شوم. ګرانه زویه، ډاډه نه یم چې دا لیک به درته ورسي او که نه. زه پوهېږم چې ته له ما کرکه لرې او ما ته د یو فاحشې په سترګه ګورې، خو داسې نه ده. ما فقط دومره تېروتنه کړې چې دوهم واده مې له تا پټ کړ او دا مې هم د دې لپاره وکړ چې ته درد ونه ګورې. او بیا مې دا تېروتنه وکړه چې هغه سړی مې تا ته در ماما در معرفي کړ. زه وروسته په خپله تېروتنه پوه شوم، خو نه پوهېدم چې څنګه یې جبران کړم. پلار دې له ما ژمنه اخیستې وه چې له تا به ډاکټر جوړوم او ما دا ژمنه په داسې حال کې پوره کړه چې ته مې په کې بایلودې. ته پوهېږې زما د دوهم واده شرط دا و چې ستا د ښوونځي او پوهنتون د زده کړو لګښت به پرې کوي او له غلام غوث سره مې په همدې شرط واده وکړ. ستا د ښوونځي او پوهنتون پیسې خیري بنسټ نه بلکې غلام غوث ورکړي، خو موږ له دې ویرې چې زده کړو ته شا نه کړې دا راز درته نه وایو. دا لیک درته په داسې حال کې لیکم چې درد مې په رګ پنجې خښې کړي دي. د موټر د ټکر په وخت زه هم له ماما سره وم او ژر په هدیره کې به هم ورسره یو ځای شم. کاش درته ویل مې شوی او په دې ډاډه وای که درشم نو راسره وبه ګورې. که کېدای شي ما وبخه او ما بخلی، خو هیله کوم چې زما په اړه له ناسم فکر سره مخه ښه وکړه. که مینه در سره نه شوه کولی نو کرکه هم راڅخه مه کوه. لیک لالین ته سپارم. هغه نه ده خبره چې ته زما زوی او ته یې هم مه خبروه. خدای مه کړه هماغسې د حقیقت په پټولو له ما کرکه پیدا نه شي لکه ستا چې راسره پیدا شوه. د لیک له خلاصېدو سره مې له سترګو اوښکې روانې شوې. له هغې 10 چنده کرکه مې له ځان نه پیدا شو چې له موره مې لرله. زه د لعنت وړ وم. ډېر کالونه وروسته مې په اول ځل د هغې د کمۍ احساس وکړ، خو موږ تل هغه وخت پوهېږو چې هر څه وبایلو. نجلۍ په حیرانۍ راته کتل. ته ښه یې؟ ما په کرزي د سمال اوښکې پاکه کړې، پوزه مې کش کړه او سر مې ورته د هو په دوږو خوراو. هغه راولاړه شوه. ښه، اوس راته ووایه چې زما مور څه پېژني. د رانوتو په وخت ما د هغې د څېرې په لیدو عذاب حس کړی و، خو اوس یې سکون رابخه. هغې میز په لاس وډبه او زما پوښتنه د ځواب نه کړه. سترګې مې ټیټې کړې او په دروغجن مسکا مې ورته وویل ته زما د ماما لور یې. مور دې رانه هیله کړې چې ښه ساتنه درنه وکړم. پای. ژمنه: زه د اوسپنې فابریکه کې منشي وم او د فابریکې حسابونو له ما د ژوند ډېر خوندونه او اړخونه هیر کړي وو. له دې ویرې چې دنده له لاسه ور نه کړم، ستونزه رامنځته نه شي او له سره پوروړی نه شم، نو باید ټول پام او وخت مې حساب ته وای. دومره اوسپنه ویلې شوه، دومره استعمال ته تیاره شوه، دا وسایل خراب دي، دې ته اړتیا ده، د کارګرو معاشونه هم دا حسابونه چې زما د ژوند ورځې او شپې یې خوړې. که څه هم معاش مې ښه و، خو په اونۍ کې به یوازې 2 شپې په کور کې وم. میرمن مې تل همدا ټینګار کوه چې د بلې دندې لټه وکړم، خو زه دې ته هم نه اوسګارېدم تر څو بل داسې کار پیدا کړم چې کورنۍ ته مې پکې وخت ورکړم.
نن چې د لسګونو کارګرو د معاش له ستړي کار نه خلاص شوم او غوښتل مې د خوب بستر د ځان ورسوم، همدا شېبه مې دروازه ساتونکي د ځان په اړه لور را روان ولیده. مسکی کېده، معاش اخیستو ته به خوشحاله و. ما غوښتل ژر یې پوه کړم چې ستړی یم او د خبرو وس نه لرم. هغه راته سپین پاکټ ونیو، ستاسو په نوم راغلی. مننه مې ترې وکړه، کوټې ته لاړم. کټ ته چې رسیدم پاکټ مې خلاص کړی و، د شیریني لیک و. سلام ګرانه پلار جانه، تا ته یاد شي چې له ما سره دې څه ژمنه کړې وه، لکه چې درنه هېره شوې. زه یې ښه در یادوم. ستا هسې هم کارونه زیات دي. سبا تر رمې وروسته زموږ د ښوونځي د پای ورځ او پروګرام دی. تا ویلي چې خامخا به پکې ګډون کوې. سترګې به مې ستا راتلو ته وي. ستا شیرینه. تندی ته مې ټک ورکړ. اوف خدایا، له ما خو بیخي هیر و، ژوند دومره په منډه و. سهار د فابریکې د مدیر له اجازې وروسته ښار ته لاړم. باید خپلې لور ته مې یو ښکلې ډالۍ اخیستې وای. رښتیا د هغې د ښوونکو لپاره مې هم باید ډالۍ اخیستې وي. د دې کار ډېر وخت ونیو، نه پوهېدم څه واخلم. اخر مې هم د هغې ښوونکو لپاره تازه ګلونو ګېډۍ او د لور لپاره مې له بیرغ نه جوړ شوی شال او د سپینو غاړکۍ واخیسته او کور ته لاړم. میرمن مې راته ښه غلاس وکړ. ویلې فکر مې کاوه چې ته به دې اوس لور سره یو ځای شوی یې. ورته مې ویل ځم، خو ته وګوره چې ما هر څه سم اخیستي که نه. هغې ګلونه خوښ شول او چې غاړکۍ او شال یې ولیده نو ګوته په غاښ شوه چې زه هم سم شیان پیژنم. ساعت ته یې وکتل، 2 بجې دي، پروګرام به شروع وي. زما چې لا دمه نه وه پوره، بیرته راووتم او د شیریني ښوونځي ته روان شوم. میرمن مې راپسې کتل، ټینګار مې پرې وکړ چې د ماښام لپاره خوندور خواړه پاخه کړي. د ښوونځي د لوی انګړ چمن کې بېشماره چوکۍ په نظم ایښودل شوي وي. هلته چې د تعمیر و، مخ ته یې لوی سټیج جوړ شوی و. ټول اداکاري کسان په کارونو بوخت وو. د زده کوونکو والدین چې راننوتل، په چوکیو کېناستل. ما هیله لرله چې په شیریني به مې سترګې ولګي، خو مې نه لیده. یوې چوکۍ باندې کېناستم. غونډه په 3 بجو پیل شوه. ملي سرود وغږېده. د ښوونځي مدیر چې د ښار لوی شتمنو د زده کوونکو والدینو ته ښه راغلاس وکړ او خوښي وښوده. د ښوونځي په غوره زده کوونکو یې جایزې وویشلې. وروسته اناونسر د ښوونځي د ترانې ټیم راوباله. هغوی ټول یو شان لباس کړی و او کله مې چې شیرینه هم پکې ولیده نو له خوښۍ ودرېدم. خو ژر مې پام شو چې په دې کار سره د یو بل کس سترګو دیوال کېږم. بیرته کېناستم. شاته مې وکتل، یو پخې ښځې راته مسکا وکړه. ما مې لور کتله چې له نورو نجونو سره یو ځای په جرأت د ترانې لفظونه په خوږه آواز ویل او دې کار زما په زړه کې د خوښۍ شور جوړ کړی و. کله چې ترانه خلاصه شوه نو ټولو د دود له مخې لاسونه وپړکول. زما څنګ ته د یو زده کوونکي مور ناسته وه. ښکلې سینګار یې کړی او ټیکری یې په سپینه غاړه کې پروت و. له ترانې ډېره اغېزمنه شوه. سترګې یې ډنډ وې. څو ځلې وویل آفرین بچیو. کله چې پام شو زه ورګورم نو راته یې وویل ډېر خوند یې وکړ. ما ته یې خپل ماشومتوب را یاد کړ. ټول ناست خلک انتظار و چې د پروګرام بله برخه به څه شی اوسي. لور مې یو ځل بیا زما له سترګو ورکه شوه. کوم ځای کې چې ناست وم هرې خوا ترې تلل اسانه و. دا چې د ښوونځي ټولو زده کوونکو یو شان جامې اغوستې وې نو ما ته پکې د شیریني پیدا کول سخت و. ښه دا وه چې د پروګرام تر پای انتظار شوی وای. د اناونسر دروند غږ بیا زما غوږ ته راورسېد. اوس به ګلو تاسې د خپلې نڅا هنر وښایي. زه له ځوانۍ د نڅا مینهوال وم. د ښوونځو نڅا او د ښځو نڅا باندې هېڅ کله ترخه نه لګي. یو غنمرنګه نرۍ نجلۍ خورې زلفې سټیج ته راغله. تقریبا زما د لور همزولې وه. داسې نه ښکارېده چې ښه نڅا به وکړي. خو کله چې د موسیقي له لګېدو سره د هغې اندامونو په حرکت راغلل نو د ټولو ناستو کسانو سترګې یې ونیولې. لکه د سازونو روحونه چې پیژندل. شیبه په شیبه یې نڅا نور هم خوندوره کېده. رښتیا هم چې نن ډېره ښکلې ورځ وه او د نڅا نندارې خو له ما د کلونو ستړې هېره کړه. کله چې کلو نڅا خلاصه کړه نو ټولو ورته د زړه له تله چکچکې ووهلې. ما له هغې سترګې نه اړولې. ستړې شوې وه خو مسکا یې پر شونډو وه. د چکچکو له شوره پوهېده چې ټولو یې نڅا خوښه کړې. زه انتظار شوم چې هغې ته به د ښکلې نڅا بدله کې څه ډالۍ ورکوي او هغه وخت چې اناونسر وویل زما له روخه یو ژاوله ګلو ته ډالۍ ده. سخت حیران شوم. غوسه راغله. خوارۍ 10 دقیقې ونڅل. که زه هسې شتمن وای لکه د دغه ښوونځي مدیر چې و نو ویلې به مې وایي ګلو ته د نڅا بدله کې د سرو غاړکۍ ورکړئ او هر څه چې ارمان وي پوره یې کړئ. دا وخت مې د شیریني غږ واورېد. زه هغې لیدلی وم. را روانه وه. ما ورته غېږ خلاصه کړه. ښکل مې کړه او په داسې حال کې چې هلته نږدې ناستو ښځو او سړیو راکتل هغې ته مې راوړې غاړکۍ په غاړه او شال ور پر سر کړ. مبارکي مې ورکړه. یو ځل بیا مې په دواړو مخونو ښکل کړه. کله مې چې د ګلانو ګېډې ورښودې او ورته مې ویل ستا د ښوونکو لپاره مې راوړي د هغې مخ له هغوی سره سور واوښت. سترګې یې وځلېدې. مننه لپاره چې خپله ژمنه دې پوره کړه. شیرینۍ د ګلانو ګېډې له ما واخیستې. ویلې زه یې په ښوونکو ویشم. یوه ګېډۍ یې رانه پرېښوده چې اضافه ده.
پروګرام خلاص شوی او هر چا هڅه کوله چې خپل بچی پیدا کړي ځکه ماښام کېده شور او ذوق خاطه ما شیریني پسې کتل چې بیا رانه ورکنه شي د سټیج خواته تلله چې اوس پرې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې وه زه هم پسې ورغلم کله چې سټیج ته نږدې شوم نو ګلو مې ولیده چې هلته یو اړخ ته داسې ولاړه ده لکه د خلکو له سترګو چې ځان پټوي ما که څه هم نیم معاش د ډالیو په اخیستلو تللی خو بیا مې هم غوښتل چې په ګلو لږ نقد مهرباني وکړم د ګلانو ګېډۍ به مې څه په درد دوا شوي وي څنګ ته یې ورغلم سلام ښکلې سترګې یې واړولې ډېر ښه مو ونڅل هغې لاسونه یو بل کې وروستل مننه ښاغلیه هیله ده چې یو ورځ د نڅا په هنر کې د هر چا په خوله ستا نوم واوسي زموږ هیلې دې پوره شي هغې له ښه نڅلو سربیره خوږ غږ او پسته ژبه هم لرله جیب ته مې لاس کړ او د هغې لپاره مې له زړه ویستې پیسې موټي کې بندې راوویستې کله مې چې هغې ته په ورغوي کې موټي تش کړ نو یو قدم شاته لاړه زما دې کار د هغې مسکا ووژله په څېره کې نارمي پیدا شوه لکه ما چې ترې کومه ناوړه غوښتنه کړې وي زه چې ورخطا شوی یم ژر مې وویل غواړم تاسو هغې خوا شا وکتل چې د چا خو به راپم نه وي زما د زړه درزه زیاته ده پیسې یې بېرته لاس کې راکېښودې ستاسو له مهرباني مننه بیا یې زما بل لاس کې د ګلانو ګېډۍ ته سترګې کړې او تللې مسکا یې را پیدا شوه تاسو هېر کړي ته پیسو غوره ډالۍ هم در سره شته د ګلانو ګېډۍ یې رانه واخیسته خدای پامان ښاغلیه ما نشو کولی چې ورپسې وګورم په خپل کړي کار پښیمان او د هغې پر کار حیران شوم او شیرین ته څومره ښکلې شوي زما له پښو ځمکه لاړه دا غږ د ګلو و هغې شیرینه هم پېژنده او ما چې ورمخ کړ هغوی سره غېږ ورکړې وه ما بیرته ترې مخه ور وګرځاوه او په دعا شوم چې شیرینه هېڅ له دې پیښې خبره نه شي خو هغه د ګلانو ګېډۍ چې اوس د ګلو لاس کې وه د سترګو له کونجونو مې وروکتل او داسې مې ګڼله چې ګلو شیریني ته له ما سره شوې پیښه بیانوي کله چې هغوی سره مخه ښه وکړم نو شیرینه ما ته رانږدې شوه له څېرې ښکارېده چې زما په کار غوسه ده له رسېدو سره یې وویل ګلو د ښوونځي د مدیر لور ده د پیسو لپاره نه ناڅي پای خدای به راضي شي کرایي ټوله کړئ په خیر د موټروان په غږ مې سترګې خلاصې شوې سورلۍ یو بل ته وکتل او بیا یې جیبونو ته لاسونه ننویستل ما چې وکتل نو لا نیمه لاره هم نه وه وتلې موټروان ته مې غوسه راتله چې نه سړي زویه ته ګوره لکه موږ چې ترې تښتو پیسو ته یې څومره تادي ده خو څه مې ونه ویل زړه مې ډک پرېښود سیټ په سیټ کرایي ټولېده موټر کې پس په سک روان و زما دومره پاتې شوی میدان نشته واخله راکړه لاس کې نیولې موبایل ته مې وکتل ساعت د ورځې 10 بجې او 15 دقیقې وې جیب ته مې لاس کړ شکمن و شوم جیب مې خالي و دوهم جیب مې هم وکاته خو پیسې نه وې حیران شوم چې پیسې څه شوې څنګ کې ناست کس ته مې د سترګو له کونجونو وکتل مسکی د څېره یې بیخي لږ غل راته ښکاره شوه باوري شوم چې همدا رانه جیب وهلی له ګریوان نه مې راونیو څو چې یې خوله خوځوله 2 سوکه مې ووهه په سترګو او پوزه ولګېده سرې وینې پرې راماتې شوې یوه شېبه کې موټر شور په سر واخیسته ولې زموږ سیټ کې چې دریم کس ناست و غل یې رانه کش کړ سترګې یې راباندې برګې کړې ولې احمقه هغه ته مې هم غوسه راغله دا یې لکه چې د ملګری او بس دا ځل مې په ده ور ټوپ کړ سوکان مې یو بل ته ورکړل مخکې ناستو بیا چغې کړې ای مه کوئ پرېږدئ ستا د موټر ودروه بریکس سره زه په سیټ ولګېدم څنګل مې بد درد وکړ خلک ټول حیران و چې څه کیسه د زخمي کوز کړ د اوبو روانې ویالې ته یې یوړ چې مخ او سر ورته ووینځي څو کسانو زه راونیوم چې څه خبره ده ما خپل خالي جیبونه ورته دا بل مخ واړول چې وګورئ جیب یې رانه وهلی د غله زامنو هیچا نه منله خو ما هم نه منله زخمي چې مخ ووینځه په ښکنځلو یې شروع وکړه ویلې چې دا لیونی دی د کم اصل زوی بیا مې پسې زورونه وکړل خو چا پرې نه ښودم ډرایور غوسه و ویلې زه به اوس دواړه تلاشي کړم ورغې ما سره چې کوم دواړه په سیټ کې ناستو د هغوی د جیبونو سامان یې راوښوده چې دې کې کوم څه ستا شته دي هغې کې زما هېڅ نه و ډرایور هغه ځایونه هم وکتل چې چېرته زموږ ناست و خو څه نه و ما ته په قهر شو ته هسې جک وهې کانګړې په دې چل اوس له ځان له کرایې نه خلاصوي زه هم ورسره برک شوم چې خوله سمه خوځوه که نه در ماتوم یې هغه رامنډه کړه د خلکو ونیو چې خیر دی استاده خبره به خلاصه کړي ډرایور زما لاس کې نیولې موبایل ته ګوته ونیوه او چغه یې کړه ښه ده در سره څنګه پاتې دی ځواب مې ورکړ چې دا مې په جیب کې نه و لاس کې مې نیولی و په نمبر سره یو د ډرایور او غلو طرفداري شروع کړه او په دې کار سره راته داسې ښکاره شو چې ټول د مخې غله دي ورکو پیسو هم ځورلم په پور مې راخیستې وي د سفر او درملنې لپاره مې پوره هم نه وي خو ما ته د دومره ډېرې ښکارېدې لکه د ټولې نړۍ د لیدو لپاره چې بس وي ویره را پیدا شوه چې هسې نه دوی ته زه ګڼکپ ښکاره شم او په شریکه مې ونه وهي هسې نه چې وروسته یې سرمایه نوکیا موبایل رانه واخلي
خدای دا به څه کېږي. او زه په تمه شوم چې وګورم څه کېږي. یو کس چې زه یې له لاسه نیولی یم ناڅاپه یې راباندې لاس تاو کړ. د لیوني زویه تا خو به لږ صبر کړی وای، معلومات به دې کړي وای چې هغه غل دی که نه، له مخې دې ووهه. ما هڅه وکړه چې ځان خلاص کړم خو نه کېده. هغه په ما قوي او زما دردېدلی لاس یې تاو کړی و او له خولې مې چغې ووتې. هغه ډرایور ته وویل چې زما تلاشي واخلي. ډرایور ته نو خدای ورکړ له تلاشي مخکې یو ټنګ رانه پورته کړ چې کرایه در سره نو ویلې به دې وای تا داسې ډرامه جوړوله. له سره تر پښو راباندې لاسونه تېرېدل خو ما سره هېڅ نه و. همدا وخت زما موبایل وشرنګېد. یو دم ټول له ما لرې شول لکه ځانمرګی چې مور مې زنګ راوهلی و. 20 ځل مې درته ویلي چې لږ ځمکې ته ګوره، خو تا په هوا روان یې. پیسې درنه په خیرنو کالیو کې پاتې شوي. دا ښه ده چې وینځلې مې نه دي. زما سترګې ډنډ شوې. زه رښتیا هم پوره لیونی شوی وم. په زخمي مې چې سترګې ولګېدې نو ځان ته مې غوسه راغله. ور روان شوم چې بخښنه ترې وغواړم، خو ډرایور داسې فکر وکړ چې زه تښتم. په نورو یې غږ کړ ویې نیسئ. او د سترګو په رپ کې خلکو زه څملولم. ما زارۍ شروع کړې چې خیر دی تېروتم، پیسې رانه کور کې پاتې شوي دي او زه ذهني ناروغي لرم. همدا اوس هم یو ډاکټر ته روان یم. هغوی کله منله. یو ثواب ګټونکي رانه موبایل واخیست. دا به ترې کرایې کې واخلو. زخمي هم باید ډاکټر ته یوسو. هغه دوهم کس چې زه ورسره لاس او ګریوان شوی یم کلکه لغته راکړه. ډرایور غږ کړ راځئ چې ترې ځو، اوس به رسېدلی وای. زړه مې ولوېد که یې دلته پرېښی وای نو ما به څه کول. هغه هم په خالي جیب. یو کس چې له نورو مشر و ټولو ته مشوره ورکړه چې له ده سره باید مرسته وکړو. ما ته نوي لیدل شوی ښکاري په لار کې زیارت شته. خلک ورته لیوني راولي او د خدای په کرم جوړېږي. هلته یې پرېږدو نو خدای به راضي شي. زه یې له دې ویرې چې ونه تښتم لاس تړلې موټر کې کېنول او د لیونو زیارت ته یې روان کړم. ما هم تر زیارته له خولې غږ ونه ویسته لکه منلی مې چې وي د روغتون پر ځای راته زیارت مناسب ځای دی. پای ته د خپل خیر غواړه. د دروازې په ټک ټک له خوب راجګ شوم. د بالغ څنګ ته ایښي موبایل پسې مې لاس ور تېر کړ. بټن مې زور کړ. د شپې 3:30 بجې وې. دروازه بیا له مخکې ځله په زوره راوټکېده. مېرمن مې هم راپورته شوه. له ما یې په ورختۍ وپوښتل څه خبره ده. ودرېدم. څوک دروازه راټکوي. ور روان شوم. د الیز ګروپ مې ولګاوه. د دروازې له خلاصولو مخکې مې پوښتنه وکړه څوک یې. چا ځواب رانه کړ. د ډاره وهم حس راته پیدا شو خو بیا مې هم دروازه خلاصه نه کړه. د ماریا له لیدو سره مې سترګې وازې پاتې شوې. په دې وخت کې څه غوښتل. ژر مې دروازه ځان پسې راپورې کړه چې مېرمن مې ونه ګوري، ځکه چې په دې وخت کې د هغې په راتګ باندې غم جوړه. په لومړی ځل مې تېر ژمي کې په یو اورین سهار چې ټکسي مې کار ته ویسته همغه وخت له هغې سره خبرې شوې وي. د ځغالو په خېژولو کې مې ورسره مرسته وکړه ځکه چې سپین ږیری چوکیدار ورته په یوازې ځان بوجۍ نشو خېژولی. ماریا له خپلو 3 اولادونو سره د اپارتمان په وروستي منزل کې د 2 کوټو والا بلاک کې اوسېده. کله مې چې بوجۍ ورته په ښودلي ځای کې کېښوده نو په شوخه مسکا یې مننه وکړه. هغې مناسب قد، نری وجود، غټې سترګې، جذبونکې څېره او د خبرو جادويي انداز لاره. دا وخت یې کشر زوی چې د 3 یا 4 کالو به و په کور او مشر لور او ورپسې بل زوی یې نه و لکه چې ښوونځي ته تللی و. هسې مې د هغې په اړه اندېښنه شوه چې ولې بې خاونده ده. زړه مې غټ کړ او پوښتنه مې ترې وکړه. د ترکیې بخاري له ایرو نه په خالي شوي سطل کې د لرګیو په کېښودو شوه. هغه خارج کې دی. زموږ کارونه هم روان دي. خو زما یې په خبره زړه اوبه ونسخلي او ترې راووتم. له هغې وروسته به یې چې لیدم نو په شوخه مسکا به یې سلام راکوه. له دې پېښې ډېرې ورځې تېرې شوې. بیا چې کله د اپارتمان د اوبو څاه وچه او هرې څو شپې وروسته به له ټانکر نه خلکو سطلونه او بشکې اوبه وړلې. زما یو ځل بیا له هغې سره مخه شوه او د بشکو په خېژولو کې مې ورسره مرسته شروع کړه. خو دا مرسته مې هغه وخت بنده کړه چې موږ ته نږدې ګاونډي مېرمن ته ویلي وو چې مېړه دې له پلنۍ سره بشکې خېژوي. له دې خبرې مې مېرمنې ډېره لویه کیسه جوړه کړه. ویل یې هغه فاحشه ده. ټولو کورونو والا پرې خبر دي. ها ورځ ورته رقم سړي راځي او تا هم ورسره لکه چې لین اچولی. زه په دې نښته وم چې ما ورسره د زړه خواخوږي له وجې مرسته کړې. هغې ویل که ته ورسره د زړه خواخوږي له وجې هم مرسته کوي خلک بل فکر کوي. نور مې له دې ښځې سره د تشي خولې سلام هم پرېښوده چې ومې لیده ځان به مې ړوند او کوڼ کړ. او د مېرمنې دا خبره ما ته هم ثابته شوه چې هغه فاحشه ده ځکه چې څو ځل مې هغې ته راغلي سړي ولیدل او د نه ځوابو پوښتنو به ځورولم چې ولې دا کار کوي. خاوند یې رښتیا خارج کې دی که مړ دی او که طلاقه شوی. او کله خو به دا فکر هم را پیدا شو چې راځه د اپارتمان د نورو کورونو والا ورپسې راپورته کړ چې له دې ځایه ورکه شي او بیا پرې حکومت خبر کړم. خو چې د هغې بچي به مې راسترګو ته شو نو له خپلې دې پرېکړې تېر شوم. د هغې په غږ له فکره راووتم مرسته راسره وکړه. زما حیراني نوره هم زیاته شوه چې ته څه شي مرسته غواړې، څه خبره ده. رنګ یې الوته د خور تر کوره مې ورسوه. دې کار امکان نه لري ځکه پوهېدم چې ښځه مې اجازه نه راکوي. خو چې د هغې په سترګو کې پرته بېوسي مې ولیده نو ورته مې وویل لږ صبر.
بیرته کور ته ننوته. مېرمن مې په خپل ځای ناسته وه. ما واسکټ واغوسته. ورته مې ویل د پاسنۍ ګاونډي لور ناروغه ده، روغتون ته یې ورسره رسوم او وروتم. چوکیدار مې راویښ کړ چې لویه دروازه موټر ته خلاصه کړي. ماریا له خپلو بچیانو یو ډک بیګ سره راکېوته. د دروازې د بندولو په وخت یې له چوکیدار سره پسپسک وکړ او بیا موټر ته ټول راوټوخل. چې عمومي سړک ته ووتو نو د خور د کور ځای پوښتنه مې ترې وکړه. ځای یې راوښود او بیا د وړوکي زوی په غلي کولو شوه چې ژړل یې. د لور او مشر زوی سترګې هم خوبولې او پړسېدلې وې. چې لږ منزل مو وکړ نو د کوچني ژړا غلې شوه لکه د مور غېږ کې ویده شوی و. په خور د څه شوي دي؟ هغې د اړخ له شیشې د سړک غاړه بندو دوکانو ته وکتل او د اندېښنو کې ډوبه وه. رامخې کړ، ته خو پوهېږې چې زه څه کاره یم. ما وموسل. ما خو د خور په اړه پوښتنه وکړه. لور او زوی ته یې سترګې واړولې. که دوی نه وای وختي مې زهر خوړل، خو دا هر څه د دوی لپاره کوم. پوه شوم چې د خپل درد اوږده کیسه شروع کوي. یو ځای را لنډېږي. خو تاسې وویل چې پلار یې خارج کې دی. سترګې یې ډنډ شوې. هغه مو لومړی لیدل و، دروغ مې درته ویلي و. پلار یې طلاق راکړی او له بلې ښځې سره اوسي. خو نو اوس له خور کره څه شي ته په دې وخت ځي؟ زنګ ورته راغی، ځواب یې نه کړ. لور مې ژغورم. له څه شي یې ژغورې؟ له یو ځناور نه چې دا څو کاله یې زه وخوړم. اوس مې یو لور ته سترګې دي. د هغې له دې خبرې سره زما د حیرانۍ او اندېښنه زیاتېده. کور دې چا ته پرېږده؟ کور زما نه دی، د هماغه ځناور دی او زما او د بچیانو ټوله خرچه هم راکوي. ښه نو سړی درته هغه رالېږل. په خپل دې پوښتنه پښیمان شوم، خو اوس شوې وه. د هغې له لږې چوپتیا وروسته یې وویل، هو خپله هم راتلو، کېدای شي لیدلی به دې وي. هغه د شپې داسې وخت کې راځي چې تاسې ټول ویده یاست. تاسې دروازې له ټکولو مخکې زنګ راوهلی و چې درځم، خو تنده به دې ضرور پر لور ماتوم. تر اوسه مې په نن او سبا تېروسته، خو دا ځل یې اراده پخه وه. بریک مې وواهه، اول به دې راته ویلې وې که نه اوس به راغلی وی. راځه بیرته ورځو، زه یې درته کیسه خلاصوم. زما په خبره ورکه شوخه مسکا را پیدا شوه. ته دې خپل خیر غواړه. که خبر شي زه دې په موټر کې د هغه له راتګه مخکې ویستی یم نو له اپارتمانه دې شړي. له دې خبرې سره یې ماته د اپارتمان مالک ګیر کلی حاجي سترګو ته ودرېد. نور نو زه چا شړلی شو. پای. خامه انجلۍ، دا خو یې سم شی راوستی په خدای. اکمل له دې خبرې سره سم دروازې له وړې اوسپنې جالۍ را لرې شو. خوله یې له خوښې نه راټولېده. که باور دې نه شي راشه خپله یې وګوره. د ملګري لکه رښتیا چې باور نه کېده له زاړه کونج نه راجیګ شو. جالي ته ودرېد. بهر د کور د لوی دروازې مخته د پاخه سړک په غاړو او ګلدان کې د چینارو او د نورو ونو سیوري ته بېشماره ښځې په چادریو کې پیغلې په تورو حجابونو کې وړې نجونې او هلکان چې پښې او مخونه یې چاود او خیرن وو ناست او ولاړ وو. یو نیم سپین ږیری هم د دوی منځ کې و. ملګري یې د سترګو له ګرځولو وروسته ورمخ کړ. کومه ده؟ د سپیدار ونې سره ناسته ده. ملګري د سپیدار ونې ته سترګې واړولې. دوه چادریو کې ناستې ښځې سره په کیسو او لاسونه یې راخوځول. وروسته نږدې یو 10 کلنه سپینه نرۍ دنګه نجلۍ ناسته او له نورو ښځو سره راغلیو ماشومانو ته په کتو وه. هغه نن په اول ځل له خپلې ګاونډۍ یاسمین سره دلته راغلی وه. یاسمین تېره روژه کې هغه وخت چې تازه کونډه شوې وه یوې ښځې دا ځای ورښودلی و چې یو حاجي صاحب هره ورځ له بېوزلو سره 10 ګرمې ډوډۍ او 500 افغانۍ مرسته کوي. یاسمین له هغې ورځې وروسته که هره ورځ نه وه نو یوه ورځ وروسته به ضرور د خپلې کوڅې له ښځو سره دلته راتله، خو فقط 3-4 ځله 500 روپۍ اخیستې وې. د حاجي صاحب ګردو خواو ته به د ښځو رش او شور جوړ و. چا به 2-3 ځل واخیستې او چا ته به یو ځل هم ونه رسېدي. له هغه سره په تل اکمل او چنار چې اوس یې د لوی دروازې څنګ ته له جوړې شوې وړې کوټې نه د ښځو سیل کو. د دې لپاره و چې ښځې د حاجي له لاسه پیسې چور نه کړي او رش له منځه یوسي. خو دوی به د ښځو له کوناټیو سینو لاسونو سره له لګېدو خوند اخیسته. په زیاتې بخښنې سره دا بعضې الفاظ نامناسبه دي. حاجي په اونۍ کې یو ځل نیم د پیسو بنډل په لاس راوته. هره ورځ به د ډبل سیټه سرې ډاکسن مخکې سیټ کې ناست و چې د موټر په یو اړخ یې د خپل خیریه بنسټ نوم هم لیکلی او پلاستیکونو کې بندې ډوډۍ به یې دلته په راغلو ښځو ویشلې یا به یې همداسې په پاخه سړک دوره وهله. د سړک دواړو خواو ته ناستو کراچیوانانو او سوالګرو باندې به یې ویشله او کله به چې تنګ شو موټر به یې تیز کړ او سوالګر به یې ځان پسې په منډو کړل. چنار چې د یاسمین او بلې ښځې د لاسونو عکاسي
کرسي روانه کړې وه، د یوې لاسونه سپین خو غونډ شوي وو او د بلې غنم رنګ پوستکی تازه په غونجېدو و. خوند یې ور نه کړ، دا خو دواړه پخې ښځې دي. اکمل په خندا شو. خوار شي هغه یو قدمي کې ورسره ناسته نجلۍ درښایم. چینار ژر بیرته جالۍ ته سر ور ښکاره کړ. په هغه نجلۍ سترګې ولګېدې چې د نورو نجونو په سیل ناسته وه. هغه ورته ځیر شو. رښتیا هم ښایسته ده، خو څه وړه ده لا. اکمل په خندا شو. تا نه دي اورېدلی چې ولاړه ځم چې خلک رخصت کړم. خدای دې وکړي چې کشر حاجي صاحب هم ژر لاړ شي، ګنې رانه بسل یې سخت دي. چنار ورغبرګه کړه. که کشر حاجي ولیده نو هغه هم ولاکه پرېږدي. له ما او تا هغه ډېر وږی دی. اکمل له کوټې ووته او یو شېبه کې د لویې دروازې مخ ته ځان ورسوه. ښځې او ماشومان په ور نږدې کېدو شو لکه د ځایه هر راتوونکی چې حاجي صاحب وي. اکمل د تل په شان هغوی ته زړې خبرې په لوړ غږ تکرار کړې چې حاجي صاحب نشته دی، د پنجشنبې په ورځ راشئ. د ګوتو په شمار ښځې روانې او نورو بیرته په زړو کیسو ته کېناستې. یاسمین د کورنۍ بې ځایه شوې په کمپ کې اوسېده. 7 کلن زوی یې هر سهار د ښار لوی چوک ته ځي او موټرو ته سپېلني لوګی کوي. لور یې چې مخکې به ورسره دلته هم راته له یوې اونۍ راهیسې ناروغه پرته وه، خو له هغې سره دومره پیسې نه وي چې ډاکټر ته یوسي. 2-3 ورځې سهار وختي له ټولو مخکې د حاجي صاحب سرای مخ ته راغله، خو لا یې هم د 500 روپیو د اخیستو هیلې نه وه پوره شوې. پرون له ټولې ورځې تېرېدلو وروسته تر هغې ناسته وه چې د ماښام تیاره په خورېدو شوه. اکمل ورته بیا ویل چې حاجي صاحب نشته، شپه شوه، کور ته لاړ شه. خو دې ورته همدا ویل، قسم دی مجبور یم، لور مې سرې تبې نیولې. خو اکمل ته لکه چې خبرې ټوکې ښکارېدې، زړه ته یې نه کېنوتې. کله چې د چادرۍ له جال نه د هغې سترګو ته کتل او کله لاسونو پښو ته. یاسمین د دې ځای ته د راتګ په هماغه لومړیو ورځو کې له نورو ښځو سره په کیسو پوه شوې وه چې وړې کوټه کې ناست 2 سړي د څه لپاره کیني هلته. یاسمین ټوله شپه په دې فکر وه چې خامه نجلۍ له کومه کړي. له یوې ډېر فکر وروسته د ګلجان لور غوټۍ رایاده شوه چې تازه پیغلتوب ته نږدې وه. سهار لمر خاته وخت ځان یې د ګلجان دروازې ته ورسوه. د ګلجان ښځه پلوشه هم ورسره څو ځل د حاجي سرای مخ ته ولاړه وه، خو دا څه وخت کېده چې له برنډې نه غورځېدلې او د ملا له درد نه نشو ګرځېدلی. غوټۍ چې تازه مخ وینځلی و دروازه خلاصه کړه. یاسمین ته یې ستړي مشي وکړل. یاسمین نیغه کوټې ته لاړه. پلوشې سره له ستړي مشي وروسته ورته وویل کېدای شي نن حاجي صاحب نغدې مرسته وکړي. پلوشې ورته د خپلې ملا د درد وویل. یاسمین ورته وویل چې ته نشې تللی نو غوټۍ را سره ولېږه. ګلجان په خبره مسکی شو. غوټۍ ته اجازه ورکړه چې ورسره لاړه شي او دا ټینګار یې هم پرې وکړ چې پیسې بې ځایه نه کړي. ورځ تېره شوه او د ماښام له تیارې خورېدو سره د حاجي سرای له مخې بېوزلي او یو په ناهیلي روان و. له یاسمین سره ناستې ښځې هم اجازه واخیسته او بیا یوازې یاسمین او غوټۍ پاتې شو. د غوټۍ زړه تنګ و. یاسمین ته یې وویل چې ټول خلک لاړل، حاجي صاحب نه راوځي. یاسمین جګه شوه. ته لږه شېبه دلته ودرېږه، زه راځم. اوسپنې جالۍ ته ورنږدې شو. اکمل ورسره له جالۍ خبرې شروع کړې. شاید سم راوستی وبخئ. یاسمین ورخطا شوه. په ډېرې سختۍ مې راوستی، که نن ورته پیسې ورنه کړم بیا هر زر پلار نه پرېږدي. اکمل یې په خبره لږه شېبه فکر وکړ. بیا یې چنار ته غږ کړ چې 500 روپۍ ورکړي. یاسمین ترې وغوښتل چې سلګونه ورکړي. اکمل د پیسو ورکولو وخت کې د هغې لاس کلک کړ. خو ګوره سبا به یې ضرور بیا راولي. د غوټۍ مور ټوله ورځ د لور راتګ ته انتظار او اندېښنه کې وه. د ماښام له تېرې خورېدو سره ګلجان ته هم اندېښنه پیدا شوه. هغه یاسمین ته په ښکنځلو شوه چې همدا وخت غوټۍ په منډه راننوته. 2 سلګونان یې لاس کې نیولي وو. مور یې ترې غېږه تاو کړه. ګلجان یې له لاسه سلګونانو ټک وهل. هغه کشنې خو ویل چې حاجي 520 درکوي، نورې څه شوې. غوټۍ ورخطا شوې. یاسمین ته وویل چې 520 سبا درکوي. ګلجان سلګونان جیب ته کړل او روان شو. پلوشه ورته په زارۍ شوه چې په دې پیسو به کور ته خواړه او ملا ته د درد دارو واخلي، خو هغه له کوره ووت. غوټۍ د مور اوښکې په لاس پاکې کړې. مه ژاړه مورې، سبا بیا ورځم. پای. هغه ته ویم زرغونه یاره په خیرونو دا ته له کومه را پیدا شوې. په چوکۍ ناست کس له دې خبرې وروسته جګ شو. د ویسکي ګیلاس یې په یو ساه وڅښه او خپل ملګري زرغون ته ورغاړې وت. مایکده تشه وه. د نوي کس راتګ یې د خاوند په شونډو مسکا راوسته. کېنه ښه خو یې که نه. د راغلي کس له مخه ښکارېدل چې ښه نه دی او په کومه ستونزه کې دی. خو ملګري ته یې ځواب ورکړ، ښه یم تیموره. خو تیمور غوښتل خپل تش کړی ګیلاس بیا ډک کړي، خو زرغون له خو سره حیران شو. خو څه تا ته معلومه ده چې زه له څه وخته د کار پلټه یم، خو چانس را سیاري نه کوي او تر اوسه همداسې بېکاره یم.
تیمور چې خبره ونیوه ګوره یاره ته که لږې سترګې وغړوې نو پوه به شې چې ستا په شان څومره خلک کار نه لري اول دا ماته وګوره بس صبر کوه پیدا به شي صبر مې کړی کوم یې خو تیمور حوصله تنګه شوه سپینه خبره وکړه چې سر مې خلاص شي زه اوس لږو پیسو ته اړتیا لرم چوپتیا شوه زرغون ځمکې ته وکتل او تیمور زرغون ته یو څه درته وایم کیدای شي ته یې باور هم ونه کړې خو زه او ته ورته حال لرو او یوازینی څه چې له تا سره نشته او له ما سره شته هغه دا یو بوتل ویسکي دی چې زه یې له تا سره شریکوم د تیمور خبرې د زرغون مایوسي زیاته کړه د مایکدې څښتن د سترګو له کونجونو دوی ته کتل تیمور ور غږ کړ باچا یو تشه پیاله ده ته راوړه زرغون فکر کې شو چې راغلی څه ته او مخ له څه سره شو یو ځل یې زړه ته راغله چې جګ شي او لاړ شي خو بیرته یې پام شو چې د تیمور له کړي خیرات نه به په لوی لاس ځان بې برخې کړي باچا پیاله راورسوله تیمور دواړه ډکې کړې پیاله څه هیر شوي چې ور یاد شوي وو باچا راځه ته هم پکې شریک شوی پیاله راواخله د ماښام تیاره خوره وه او نرم باد لګېده چې د شپنې ګل خوږه خوشبويي له ځان سره راوړې وه او پاڼې یې نڅولې خو مایوسي د زرغون سترګو د طبیعت په ښکلا او رنګینې وړاندې کړې وې د هغې ستړیا وروسته له هغې چې تیمور پرې څو ګیلاسه ویسکي وڅښلي وو ختمه شوې وه او په تیزو قدمونو روان خو له اندېښنې او خفګانه خلاص نه و همدا وروستی ځای او وروستی کس و نور هېڅ ځای او هېڅ څوک نه و چې ورغلی وی او مرسته یې ترې غوښتې وی زړه یې ورانه او غوسه ورتلله چې ولې یې داسې وخت کې لاس تش دی اوس یې منله چې هېڅ څوک نه لري او ټولو ته پردی دی غوټه یې ور یاده شوه سترګو ته یې ودرېده هغه څومره لیونی دی دومره خلکو کې پر ما میینه شوي له هغې سره په لومړی ځل خپله کوڅه کې مخ شو بیا څو ورځې وروسته دوهم ځل لیدل وشو چې غوټۍ ورته وموهل له همدې مسکانه زرغون پرې پوه شو چې پرې ګران شوی همداسې ده ځکه چې بله ورځ د غوټۍ وړې خور ډک غورۍ وریجې د کور ته راوړي او دی وریجې بې له شکه هغې پخې کړې وې او رالېږلې وې دې کار زرغون بیخي باوري کړی و چې جینۍ ورته زړه کې ځای ورکړی په دریم ځل چې دوی سره مخ شو نو دواړه له یو بله نه شرمېدل کوڅه خالي وه غوټۍ را روانه وه او زرغون ورته د ونې ډډ ته تکیه کړې وه کله چې غوټۍ ده ته راورسېده نو پښه نیولې شوه نن شپه چې سپوږمۍ د اسمان نیمایي ته ورسي زموږ دروازې ته راشه د هغې له خولې نه د داسې خبرې راوتل بیخي عجیبه و غوټۍ په داسې حال کې کور ته روانه شوه چې شیبه په شیبه یې شاته مخاړه و او لکه د بت په شان ولاړ زرغون سره په سترګو په سترګو کېدله هر ورځ به د ډیره سخته تیره شوه او کله چې شپه شوه او سپوږمۍ د اسمان نیمایي ته ورسېده نو ځان یې د هغوی دروازې ته ورساوه زړه یې درزېده او یو نامعلومه ویره یې احساسوله نه پوهېده چې څه به وشي او غوټۍ د ده څه لپاره راغوښتې وروسته له ډېر انتظاره دروازه خلاصه شوه او غوټۍ راووته دوی نور سره پردي نه وو هغې ترې وغوښتل چې ورسره کور ته ننوځي ځکه چې پلار یې نشته کشره خور او مور یې هم په درانه خوب ویده دي زرغون دې له هغې خبرې انکار ونه کړ ورسره نوت په انګړ کې خاموشي وه غوټۍ مخکې وه او دی ورپسې و یو کوټې ته ننویست لاسونه یې سره ورکړل دواړه ریګ نیولي وو تر ناوخته دوی سره یو ځای و بیا یې سره مخه ښه وکړه کله چې غوټۍ ورپسې دروازه بندوله نو ترې غوښتې و چې بل شپې ته راتلی ځان سره به راته د لونګو ځونډی راوړي د لونګو ځونډی د هغوی په سیمه کې د مینې نښه او هر چا ته یې ارزښت لوړ و خلکو به هغه چا ته چې به پرې ډېر ګران و د لونګو ځونډی ډالۍ ورکوله او ده هم له غوټۍ سره ژمنه کړې وه چې درته به یې راوړم خو اوس تش لاس روان و کوڅې ته لنډ شوی او قدمونه یې سست شول زړه یې نه غوښتل چې مخکې لاړ شي شپه په پخېدو وه په شین اسمان ځلانده ستورو د 14 سپوږمۍ اتڼ کاوه زرغون یوه شېبه د ستورو خوښۍ مسکی کړو داسې ورښکاره شو چې سپوږمۍ لکه د مور په شان د خپلو بچیو مستۍ ته خوښه ده خو دې نندارې ډېر دوام ونه کړ بېرته خپل ورک خیال کې ډوب شو د هغه په سترګو تیاره راغله او داسې یې حس کړ چې سر پرې چورلي او غورځي خو په ټالیو مخکې تګ کاوه دیوال ته تکیه شو ستړیا یې راستانه شوه غوټۍ به اوس د ده انتظار وي خو څنګه تش لاس ورغلی وی نن شپه یې هېڅ امکان نه لرو هغه څنګه باور کولی شو چې سبا شپه به لکه د نن شپې په شان نه اوسي تر ډیره دیوال ته تکیه کړی ولاړ و نشه ترې په الوتو شوه کم شوی غم یې بیرته ډیر شو تشه کوڅه کې سترګې وګرځولې سپوږمۍ سپین پړک جوړ کړی و هر څه ښکاري خو لکه هغه ته چې نه ښکاري د یو شي کمی له هر څه بې پروایي کړی و همداسې ځوړند سر روان و
لا هم زنګېده، د خپل کور دروازې ته ورسېد. جیب ته یې لاس ننویست چې کیلي راوباسله، خو دې وخت کې سترګې پر یو څه ولګېدې. دروازې مخ ته د پیسو نوټونه پراته وو. داسې ورښکاره شو چې لا هم نشه دی او دا اخبار ټوټې ورته د پیسو نوټونه ښکاري. سترګې څو ځلې خلاصې او پټې کړې، هغه نه وې تېروتی. ورکه خوښي بیرته راوګرځېده، هغه پیسې وې. خندا ونیو. ډېر عجیبه کار وشو، لکه یو ښکلی خوب چې ګوري. شکي او حیران هم و، داسې څنګه کېدی شي؟ آیا خدای له هغه سره د مرستې لپاره کومه فرشته رالیږلې وه؟ بېشکه چې دا د خدای جل جلاله له لورې ډالۍ وه. دا کار بې له خدای چا کولی شو؟ خدای ورسره داسې وخت کې مرسته کړې وه چې له ټولو ناهیلې او زړه ماتې راستون شوی و. خدای بېشکه چې د همداسې وخت کې له بنده سره مرسته کوي. په خوښۍ یې اسمان ته وکتل، شکر یې ویست. د څو شېبو لپاره یې د خدای مهرباني تصور کړه او بیا یې نوټونه راجګ کړل. زړه یې ولګېد چې سبا شپه به لکه د نن شپې په شان نه اوسي او دا به د غوټۍ د لونګو د ځوړندې ارمان پوره کړي. دا چې زرغون پلار او مور نامعلوم وو، نو چا ورسره خپلوي ته کله زړه ښه کاوه. خلکو ورته په سپکه سترګې کتل او ښه پرې نه لګېده. هغه به په ډېرې سختۍ څو سپین ږیري تیار کړل چې د غوټۍ پلار ته په مرکه ورشي. خو کله چې سپین ږیرو دا خبره د غوټۍ له پلار سره شریکه کړه، د هغه مخ سور وخوټېده. سپین ږیري ورټل او ویل یې زه خپل لور سیند ته غورځوم، خو یو هرموني ته به یې ورنه کړم. زرغون او غوټۍ چې له دې پرېکړې خبر شو، نو د تېښتې لاره یې غوره کړه. غوټۍ له کوره د مور ګاڼه او څه نغدې پیسې راواخیستې او د شپې په تیاره کې له کوره د دې لپاره راووته چې زرغون ته خپله وفاداره مینه وښایي. ښار کې له څو ورځو سرګردنۍ وروسته زرغون کار پیدا کړ. کور یې کرایي کړ او له غوټۍ سره یې واده وکړ. د هغوی ژوند ورځ تر بلې ښه کېده. زرغون ته دا ټول برکت د غوټۍ ښکارېد، ځکه کله نه چې د هغه ژوند د غوټۍ راغلی و، همداسې یو بل پسې خوښیو سره مخ کېده. خو یو ناڅاپه هر څه بیرته سرچپه شو. غوټۍ له یو نامعلوم رنځ نه کړې ده. ورځ تر بلې مړاوې کېده او رژېده، او څنګه یې چې په راتګ زرغون ژوند ته خوښي راوړې وه، په تګ یې ورته هماغسې غم پرېښود. د غوټۍ له مرګه کلونه تېر شوي وو. زرغون له هر څه زړه تور شوی و. نور یې په ژوند کې له خاطراتو پرته بل څه نه لرل. ورځ یو شپې له غوټۍ سره په خیالونو کې تېرولې. په کوڅو او سړکونو به په داسې حال ګرځېده چې زنګېده او غورځېده به. یوه ورځ هغه ته خپل کلي او کوڅه ور په زړه شوه. هلته یې چې غوټۍ لیدلې وه خپله کړې وه، هلته یې چې ماشومتوب تېر کړی و، هلته یې چې لونګو زونډۍ اخیستو لپاره د خدای ډالۍ ترلاسه کړې وه، او هلته چې نور یې نشو کولی چې یوه شېبه هم په ښار کې پاتې شي. غوښتل یې کلي ته لاړ شي، سره له دې چې پوهېده هغه یو مجرم دی او له سزا سره به مخ شي. خو د هغې کوڅې د یو ځل بیا لیدو لپاره هر څه تیار وو. کله ته چې ورسېد نو تیاره شوې وه. هېرې خاطرې یو بل پسې ور یادې شوې او لکه د لیوني یو بل خوا کتل شروع کړل. مسکی به شو، بیرته به یې تندی تروش شو، سترګې به یې ډنډ شوې. همدلته پیدا شوی و، خو دا چې مور یې څوک و او پلار یې څوک و، نه هغه نه پوهېده او نه خلک پوهېدل. د کوچنیوالي هغه وختونه چې ده به کله کومه جګه خبره کول او یا به یې د کوڅې له ماشومانو سره ترخه راغله، نو هغوی به په دې خبرو سپکاوه او غوځارو به یې ته حرمونه یې، ستا خو مور او پلار معلوم نه دي. دا هر څه لکه هغه وخت چې ورته د زغم وړ و، خو نن ماښام ورته له زغمه وتلې ښکارېدل. داسې فکر یې کوه چې له هرې خوا ورته هماغه غږونه تکرارېږي. احساسات یې همداسې پارېدل. غوښتل یې دیوال په سوکانو ووهي، سر ورسره وجنګوي او د نوي درد په قبلولو زړه سره زوړ درد هیر کړي. هغه وختونه ور یاد شول چې په همدې کوڅو کې به په لوږه ګرځېده. خلکو ورته ویل چې مور یې له کوم چا سره نامشهور اړیکه لرله او کله چې دا شوی و نو د شپې په دې کوڅو کې پرېښی و. هغه وخت سلیم اکا چې ژوند یې د جومات خدمت ته وقف کړی او د سهار لمونځ ته روان و، چې په لار کې یې پر ده سترګې لګېدلې وې. سلیم اکا زړه خوږی انسان و، په میږي په خانه کې خوده، نو بې ګناه ماشوم یې څنګه په کړیکو پرېښی وی چې بل د څو شېبو د خوشحالۍ زېږنده و. سلیم اکا د ماشوم د ژوندۍ ساتلو لپاره له کلیوالو مرسته وغوښته. هغه ټول قانع کړل چې دا اوس یو انسان دی، سرونه به نه خورو چې د چا نه شوې او ولې به یې په کوڅه کې پرېښي. اوس د دې وخت دی چې د ده خوړو او ساتنې غم په شریکه سره وکړو. دې کار ته هېڅ چا غاړه نه ایښوده چې یو پردی راوړي کور ته یوسي. یو مقتدي ورته ویلي و چې دا نیک کار په خپله غاړه واخله، ځکه ته یوازې هم یې، بل له موږ ټولو به یې ښه ساتنه وکړي. شیدې به ورته چینار یا د پادوان ته ووایو چې هر سهار یو جام رالېږي. سلیم اکا هم غاړه کېښوده او په هغه کوچنی زرغون نوم کېښوده.
دا ماشوم لوی شو، خلکو زغملو خو مینې نشو ورکولی. هر یو داسې فکر کوي چې د کلي مردار بوټی هماغسې وشو. د غوټۍ پلار چې خبر شو لور یې زرغون تښتولې ده، نو کلي چیغو په سر واخیست. په مړ سلیم یې لعنتونه وویل چې هغه یې وساته او روزنه یې ورکړه. بیا یې له کلیوالو مرسته وغوښته چې دا هارموني ورته پیدا کړي. مخ ته ګوره خانه خرابه. زرغون دې غږ له خیال نه حقیقت او له ماضي نه خیال ته راوست. وبخه چې پام مې نه شو، لکه چې ډېر دې څښلي، موږ خو وچې شونډې ګرځو. زرغون ورته د زړه په زور وموسل، لاس کې نیولې بوتل یې ورته ورکړه. ټول ستاسو. بوډا په خوشحالۍ ترې واخیستو، په سر یې واړو، سترګې یې وځلېدې، په شونډو یې ژبه تېره کړه. داسې خوندوره ویسکي مې په ژوند نه وڅښلې، زړه مې پرې یخ شو، تنده یې راته ماته کړه په خدای. ناڅاپه په هغه خبرې باندې کړې. د زرغون مخ ته ځیر شو لکه کوم څه چې وریاد شوي وي. ته تیمور پیژنې؟ کوم یو؟ هغه شربي یادوم، ډېر وخت به چې د دلته مایکده کې ناست و. زرغون ته د معجزې شپه ور یاده شوه. په هغه شپه ور باندې مایکده کې یو کس 3 ګیلاسه څښلي او هغه کس تیمور و. هو زه هغه پیژنم. چېرته دی؟ هارمونیا هغه ستا مخ ته ولاړ دی. دواړه په خندا شوه او غاړه یې ورکړه. دوی یو بل کلونه وروسته لیدل، بیخي بدل شوي وو. تیمور پاتې ویسکي هم په خوند وڅښل. تا د هغه مهام یاد شي؟ زرغون هغه 3 ګیلاسه چې ده پرې څښلي وو تل یادېدل، او بیا چې د ده له څنګه تللی و، نو له داسې څه سره مخ شوی چې بیخي د هېرېدو وړ نه و. هو هغه مهام چې مې نه هېرېږي. هغه زمونږ وروستی لیدل و. ته کېنه، بیخي ستړی یم، ودرېدی نه شم. زرغون له هغې سره دیوال ته تکیه کړه، کېناست. هغه مهام چې ته ووتې نو زړه مې ډېر وسوځېده، خو څه مې نشو کولی. کله چې باچا رانه وپوښتل دا ولې داسې و، هغه ته مې ستا ستونزه وویله چې پیسې پکار وې او راسره نه وې چې ورکړې مې وای. قسم دی باچا زړه خوږ انسان و، خدای یې وبخي. زرغون رډې سترګې هغه ته ونیوې. چوپتیا شوه. موږ نه پوهېدو چې ستا پیسې څه ته پکار وې او څومره دې پکار وې، خو باچا د هغې ورځې ټولې ګټلې پیسې ماته راکړې چې تا ته یې در ورسوم. د زرغون حیراني او شک زیاتېدو. تیمور وویل کله چې راووتم ته له کوڅې وتی وې، منډې مې درپسې واخیستې خو ومې نه لیدلې. کور ته دې ورسېدم، دروازه بنده وه. بیا ما ته ناڅاپه بل فکر پیدا شو. ما ویل که مې دا پیسې تا ته لاس په لاس درکړم، داسې به وګڼې چې اول مې درته دروغ ویلی و چې نشته، او که درته مې ویلې چې باچا راکړې نو کیدای شي شک در پیدا شي چې ما ترې څومره وهلي وي. بس دا مې ښه وګڼله چې هلته یې چېرته درته کېږدم، داسې ځای کې چې ته راشې او سترګې دې پرې ولګي. د زرغون له سترګو اوښکې روانې شوې. هغه شپه او شیبه ور یاده شوه چې په پیسو یې سترګې لګېدلې وې. څومره ورته خوشحاله شوی و. د خدای ډالۍ یې ګڼله او تر اوسه په دې باوري و چې هغه یوه معجزه وه او په دې نه پوهېده چې دا معجزه د یو انسان په لاس رامنځته شوې وه. زرغون چیغه کړه هغه ته وې؟ ژړا یې زور واخیست او یو ځل بیا یې تیمور ته ورغاړی. هو هغه زه وم. ما بیا ونه لیدې چې درته مې ویلي وای، ځکه څو ورځې وروسته خبر شوم چې د سرتاج لور دې تښتولې ده. داسې باوري شوم چې پیسې دې د همدې لپاره پکار وي. ستا کار غوغا جوړه کړه، خلک دې هرې خوا ته پلټون ول، خو تا ځان ویستی و. بیا سرتاج ستا په سر 2 لکه روپۍ ومنلې. هېچا زړه ښه نه کړ، خو یو مجبور ورسره ژمنه وکړه چې تا به ورته پیدا کوي او وژنې به دې. د زرغون وجود ریږد ونیوه. هغه کس د جلۍ پلار ته شرط کېښود چې نیمایي پیسې به مخکې راکوي او دا شرط منظور شو. کلونه تیر شو، هغه کس ټولې اخیستې پیسې خلاصې کړې، خو ته یې ورنه موندې. سرتاج لخوا هم پرې ورځ تر بلې سختېده او د ورکړو پیسو د بیرته اخیستو ګواښونه یې ورته کول. بس خدای کارونو ته ګوره چې هغه کس ته ناڅاپه په مخ ورځي. د زرغون ژبه وچه شوه، ساه یې له وجوده په وتو شوه. دا کس تیمور یې له غاړې تاو کړ، چاړه یې په تشي ورننویسته. زرغون اخ وکړ په خواشینۍ سره چې دا کس هم زه وم. پای. د بوډۍ لور همدا اوس ووځه، کور پیدا کړه، موټر راول او کړه بار کړه. میرمن مې له دې خبرې سره د پخلنځي له المارۍ نه د دیګونو او کاسو راغورځول شروع کړل. زه لا نه پوهېدم چې څه شوي. هغه بیا ولې سرو مچیو چیچلې. کور ته به هر ځل راتګ هغه له ما سره څخه ځکه نښته چې له ما سره به د سګرټ بوی تلو، خو نن ما سګرټ هم نه وڅکولي. ما لا د خپلې ګناه په اړه فکر کوه چې د هغې بیا راپام شو. څه شته ولاړې ووځه که نه، زه خپله پسې وځم. هیڅ نه پوهېدم چې هغه څنګه آرامه کړم. د نړۍ تر ټولو سخت کار راته د ښځې غوسې سړول، او هغه به چې کله غوسه شوه نو بیا زما نه چې د پلار کیسه کې هم نه وه.
زمونږ دلته د کډې راوړو لا میاشت نه پوره شوې چې بیا مې مېرمنې د کډې وړو خبره راویسته. حال دا چې کور مې هم د هغې په خوښه نیولی و. ما غوښتل حوصله ونه بایلم ځکه څو ځل راته تجربه شوې وه چې زما له اړخه زور زیاتی درد او غم نور هم زیاته وه او زما تکرار دلیلونه هغې قسم کړی و چې نه یې مني. زړه مې غټ کړ دا د نور ماښام کېږي اوس کور چېرته پیدا کړم موټر له کومه کړم او څنګه یې بار کړم. هغې ته دا پوښتنې لکه هیڅ معنا چې نه لري هر چاته چې پیدا کوي او هر څنګه چې کوي خو زه نور دلته نه اوسم. ما پرې لږې سترګې برګې کړې څه تندر راغورځېدلی ته خو اول ما پوه کړه. هغې له غوسې وخندل. ما دې په دې چالاکۍ نشي تېرویستی څه دي چې کړي خپله پوهېږي. زه بیا په فکر شوم چې څه مې کړي خو نن ورځ ما داسې کوم کار نه و کړی چې د هغې د نارامي سبب دي شي خو ما څه نه دي کړي. ما ته ځواب راکولو پر ځای د کتابونو المارۍ ته روانه شوه. هلته زما کتابچې هم وي داسې مې وانګېرل چې زما کتابچو کې کوم څه لوستي ځکه ما پخوا ډېر کاغذونه په خپلو تورو رازونو لړلي وو خو ژر مې پام شو چې هغه یې لا پخوا لوستي او زړه یې تش کړی و. یو کتاب یې راواخیست ما ته یې شا خو د کتاب د خلاصېدو غږ مې واورېد. بېرته راتاو شو یو اسماني رنګه د نور د کتابچې وړوکی کاغذ یې زما سترګو ته ونیو. دا څه دي؟ له پخوا مې ساه ووته. فکر مې بیخي کار پرېښود. هغې ته د سترګو جګولو او هغې ته د کتلو نه وم پاتې. پرله پسې پوښتنو مې ذهن ته رامنډې کړې. دا څنګه امکان لري دا کاغذ هغې ته څنګه ورسېد؟ زه داسې رسوا شوی وم چې هېڅ پرتوګ ورته نه ګڼل کېده. بې له څه ویلو مې له کوره منډه کړه ځکه په ټوله کیسه مې سر خلاص شوی و. زموږ څنګ ته یوې کوټې والا اپارتمان کې یو بوډۍ او لور یې اوسېدل. مېرمن مې ورسره په لومړۍ ورځ جوړ په خیر کړی و. بیا هم زه پوه کړی وم چې د لور خاوند یې ایران کې دی او دوی هم ورپسې د ورتګ په کارونو لګیا دي او په کور کې نارینه نه لري او نه ماشوم. د هغوی د اپارتمان دروازه به ډېره کله نیمکخه وه او ما به یې نیم وخت لور لیده چې بې ټیکرۍ به په لستوڼو لنډ کمیس او چس پرتوګ کې کله ولاړه وه کله ملاسته او کله به کار. ما او مېرمنې به مې د هغوی په اړه تبصره کولې. د هغوی په اړه مو ښه فکر نه لره ځکه مېرمنې مې ویل چې کله ناکله ورکره سړي هم راځي او د بوډۍ لور ورسره په کړس کړس خاندي. یو ورځ چې زه کار کوم مېرمنې مې زنګ راووهه. وارخطا یې ویل د بوډۍ لور پسې ډله ښځې راغلې او سره په جنګ دي. مېرمنې مې د هغوی خبرې اورېدلې وې. ویل یې چې د بوډۍ لور د کومې ښځې له خاوند سره جوړه ده. هماغه ښځه ورپسې له څو نورو ښځو سره راغلې او پیغورونه ګوښونه ورکوي. مېرمن مې په هماغه ماښام راسره خپله ویره شریکه کړه چې هسې نه ته ورسره لین واچوې خو ما ورته ډاډ ورکړ چې دا امکان نه لري ځکه چې هغه سره سپینه جینۍ ده او زه د خدای بدرنګ. بل دا چې هغوی له قومي اړخ هم له موږ نه کرکه لري او خپل قوم بدرنګ زموږ د قوم له ښایسته او هلک او سړي سره نه برابروي او تا په تاریخ کې زموږ او د هغوی یارانه نه شوي او نه به وشي. خو زړه او ذهن مې بل څه و. د بوډۍ له لور سره د لین اچولو لپاره مې فکرونه کول او لکه مې وروسته خیالونو کې ډوب وم. څو ځل مې د دې کار خطرونه له ځان سره وسنجول خو اخر هم راباندې شیطان زورور شو او پرون ماښام مې خپل فکر عملي کړ. د بل کور له نیولو د کډې وړلو او ځای پر ځای کولو له ستړي وروسته پوه شوم چې کاغذ د بوډۍ لور هغې ته راوړی و. پرې لیکل شوې شمېره یې ورښودلې وه چې دا شمېره پېژنې کوم چې زما بوټ کې ایښې وه. مېرمن مې د بوډۍ لور ته انکار کړی او کاغذ یې ترې اخیستی و چې خاوند مې ورته زنګ ووهي چې څوک دی. پای د لمر ساه ډوبه شوه. باور وکړه چې هوره ده هوره. قومندان د ساتونکي له دې خبرې سره خپله غټه شونډه د غاښ لاندې کړه. د کشمالې خیالي انځور یې پوچو سترګو ته جوړ کړ. تا خپلې لیدلې او که د خلکو له خولې لګیا. ساتونکي د ویالې په غاړه پرتې تیږې نه جګ شو. په دې خپلو ګناهګارو سترګو مې ولیده چې قرآن شریف یې سینې پورې نیولی و او مدرسې ته تله. زه چې پیدا شوی یم سترګو مې داسې ښکلا نه ولیدلې. هغه چوپ شو لکه بیا چې کشماله ور یاده شوي وي او چې کله دې خپله ولیده نو بیا دې زما په خبرو باور راشي. قومندان صاحب تور قومندان روانو اوبو ته په کتو شو چې ماښام شي ورځو. د ساتونکي د زړه له خوښۍ په ټوپونو شو غشي سم لګېدلی و. کشماله د ژوند ګړۍ لور وه. کشماله د ژرند ګړۍ لور وه. د تور قومندان ساتونکي سکندر پسې څو ځل مور لیکلې وه. آخر ورور ته کشمالې ښه په سپین سترګې ویلي چې زه په سر سپین کړم خو ستا لوچک او غوڅړډب زوی سره به واده ونه کړم. مور چې ده ته د کشمالې د خولې خبرې وکړې او پرې بل شو او دا فکر ور پیدا شو چې له کشمالې څنګه غچ واخلي. اوس یې د غچ اخیستو رالنډېده. په بې صبرۍ د ماښام راتلو ته شېبې شمارلې. کشمالې لوري لانټین ولګه او واړه ورونه دې در سره کوټې ته ننباسه. زه دې سبو ته تبی کوم. کشماله ګړونج
سره ولاړه وه لمنګي اوبه وڅښلې مور ته یې ځواب ورکړ سمه ده او بیا کوټې ته لاړه شېبه وروسته زیړه رڼا د کوټې په کړکۍ انګړ ته راووته او د سپوږمۍ له رڼا سره یې نڅا شروع کړه کشماله چې د پلار ټوخي واورېد وروسته شروع کړه کیسه یې بس کړه او بهر یې منډه کړه ورونه یې هم پسې وروتل او درې واړه له پلار نه غېږ چاپېره کړه راورسېد قومندان صاحب دغه یې دروازه ده قومندان ودرېد سګرټ نه یې وروستی کش وکړ بیا یې لړک کړ ټک ټک یې کړ سکندر یې امر پر ځای کړ شیبه وروسته ژرنده ګړۍ دروازه خلاصه کړه تور قومندان په لیدو حیران شو اندېښنه یې ور پیدا شوې دا څنګه راغلی دواړو ته یې ستړي مشي وکړل د قومندان په تندي 12 بجې وې ما تا ته د ډېر ښه سړي په سترګه کتل خو خبر نه وم چې ته په کور کې وسله ساتې د ژرندې ګړۍ سپینې وتښتېدې لړزه پرې راغله غوښتل یې قومندان پوه کړي دا دروغ دي هر چا چې درته ویلي وي سکندر یې خبر ورغوڅه کړه دروغ او رښتیا به اوس معلوم شي او له دې خبرې سره ژرنده ګړۍ له مخه لرې کړه کور ته ننوت راځه قومندان صاحب لمر چې د ژرنده ګړندۍ کور ته د تور قومندان او سکندر ننوتل ولیدل نو شک ور پیدا شو چې د کوم هدف اراده لري د هغوی د مخنیوي وس یې په خپله نه لرو خو یو څوک یې پېژنده چې تور یې مخکې خبره هم نشو کولای له هغه سره د پلار ملګرتیا هم منډه یې کړ چې راخبرې کړي او د تور قومندان مخه پرې ونیسي لمر د کشمالې ګاونډی و له ماشومتوبه یې یو بل پېژندل او سره ګران و دواړه هغې ورځ ته انتظار و چې د تل لپاره د یو بل په نوم شي تور قومندان کشماله ولیده نو یقین یې وشو چې سکندر رښتیا ویل افسوس یې وکړ چې تر اوسه یې ولې نه و خبر د ژرندې ګړۍ ښځې خپل ورخطا ماشومان کوټې ته ننویستل کشماله چې د تور قومندان مخ او ببرې څڼې ولیدې ویرې یې ترې وشوه او کوټې ته یې مور پسې منډه کړه قومندان وخندل ژرنده ګړۍ ډارېدلې د قومندان او د هغه د ساتونکو ترمنځ ولاړو او لا هم په دې فکر کې ورک و چې دوی څه غواړي ځکه هغه وسله نه لرله او په ژوند کې لاس کې هم نه واخیستی قومندان ژرنده ګړۍ ته ور وړاندې شو دا د لور ده ژرنده ګړۍ ځمکې ته وکتل په نه زړه یې وویل هو ښه سمه ده وسلې پسې راغلی یم د ژرنده ګړۍ رنګ والوت سر یې په چورلېدو شو رډې سترګې د تور مخ ته ونیوې او غوښتل چې ګریوان ته یې لاس ور واچوي خو لکه لاسونه یې چې فلج وي دوی دا وسله چاته نه ورکوي قومندان صاحب قومندان د سکندر په خبرو وخندل د ژرنده ګړۍ په اوږه یې لاس ورکړي خو دا رښتیا وایي د ژرنده ګړۍ ساه په وتو او قومندان یې ځواب ته صبر ونه کړ زه اوس له هغې سره نکاح تړم د ملایانو درود او دم زما هم زده دی بیا یې ژرنده ګړۍ له لاسه ونیو کوټې ته یې چې ورننوتل ماشومانو چیغې کړې مور یې دواړه غېږ کې نیولي وو کشماله یې د مور شاته غونجه ناسته وه او رپېده قومندان ورغی راځه کشماله کړکې ځان یې نور هم وپیچ خو قومندان له مټې راونیوه راجګه شه ژرنده ګړۍ غوښتل خپله لور له قومندان نه خلاصه کړي خو سکندر د ټوپک په زور ایثار کړ چې حرکت ونه کړي قومندان له وجوده سپکه کشماله غېږ کې واخیسته چغو یې مور او ورونه بېساده کړل او ژرنده ګړۍ لکه بوت د دې صحنې لیدو ته ولاړو قومندان کشماله بلې کوټې ته یوړه سکندر ته یې وویل چې کورنۍ پسې کوټه قلف کړه او بیا بهر دروازه کې ودرېږه کشمالې لاس او پښې خوځولې خو نه یې شو کولی چې د تور قومندان له کلکو منګولو ځان خلاص کړي پر کټ یې په درز وغورځوله چوپ شه ګنې په یوه مرمۍ دې بلې نړۍ ته لېږم تمانچه یې ور وښوده او برګو سترګو یې ښودله چې دروغ نه وایي خو کشماله نه چوپ کېده قومندان هڅه کوله چې خو هغې ځان نه ورکوه پر سر یې تمانچې په لاس وهل او له همدې سره د کشمالې زور ختم شو د قومندان چې لاړې بادې دي او بیا چې دا شیبه سکندر او تر راننوت قومندان صاحب تور هم اوته شو څه دي سکندر په بنده ژبه ورته وویل چې سالار له خپلو کسانو سره همدې خوا را روان دی د سالار د نوم په اورېدو له تور نوار پار خطا شو تمانچې ته یې لاس کړ بېهوشه کشماله یې 2 ډزه وویشته سکندر د قومندان په دې کار لړزې ونیو لاړې وچې شوې تور ور وړاندې شو تا دلته راوستم او له هغه نه یې هم ډز پورته کړ بیا یې لکه د کشمالې او په هغې نږدې سره واچول ځان یې وڅنډه او بهر ووت په دروازه کې له سالار سره مخ شو تو په چالکۍ وویل ما یې کار وکړ قومندان صاحب سالار وکتل پوه نه شو پوه نه و چې تور څه کړي خو د ډزو غږونه یې اورېدلي وو تور بیا وویل سکندر رزیل د ژرندې ګړۍ له لور سره نامشروع اړیکه لرله باور مې نه کوه خو نن مې دواړه ګیر کړل او په سزا مې ورسول د لمر ساه ډوبه شوه او په ځمکه پرېوت پای له دې څخه وروسته کوم بله کیسه چې ده تر یو حده پورې کنټرول نه وتې د بعضې داسې الفاظ پکې دي چې احتمال یې ولري چې ماته یې بیانول سخت وي نو ترې تېرېږم او له دې څخه وروسته په خپله دغه بې شرمه په نوم کیسه ده چې په هغې کې هم داسې موضوعات راخیستل شوي چې متاسفانه زه نشم کولی چې بیان یې کړم نو که تاسو زیاته علاقه مندي لرئ کولی شئ په خپله کتاب پیدا کړئ
او له دې وروسته هم داسې یو کیسه ده چې بیانول به یو اندازه سخت وي لکه سکس د شرم کار دی د دې نه بیا بله چې ده بې شرمه ده او آخري بیا کومه کیسه چې ده یخه نه شوې نو دا داسې عنوانونه دي چې په غږیزه بڼه باندې به بیانول زه شخصا ځان راحته نه احساسوم په دې هیله چې کتاب نه م خوند اخیستی وي باقي خو غواړئ چې د اخر 3 کیسې مطالعه کړئ نو په خپله کتاب کولی شئ کتابخانو کې پیدا کړئ مننه